أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. سورة آل عمران. منگویلی اس سورت کی دو غٹ بحثونه دي. یو بحثو د نجران د نسواراو چراغلیو د نبی صلی الله علیه وسلم سره بحث کو په اړه د عیسی کې علیه السلام او دیم واقعه او بحث چې د صورت کې کوي هغه د احد د غزا او د احد د شکست اسباب هغه ذکر کوي. د مخکې آیتونو کې الله رب العالمین ترغیب ورکړ توبه ته چې انسانانو راشي توبه وباسي. دا خبر ذکر هغه سړی چې کفر کوي د ایمان نرسته مؤمن او کافر شي او به د کفر کې زیاتواله اختیار کوي او کفر کې زیات شي انا دنیا نه مرتد لاړ شي الله یې توبه نه قبلای. به الله جواب دی یو سوال وکړ. یو سړی وای چې زه چیرته د قیامت پر ورځ الله تسر زر ورکم په پیډیا کې د اور د جهنم نه مې بچ کی. الله جواب وکړ چې چیرته ډک ازمکه الله تور کې د سرو زرو به قبول نشي. اس دی آیت کې الله ترغیب ورکړي انفاق فی سبیل الله تعالی تنالوا البر سره او اصل کې دا جواب د سوال دی. اغي دنیا کې و انسان جنت ته په څه باندې داخليږي جهنم نه په څه باندې بچ کیږي. آیت کې الله جواب وکړو اغي دنیا کې چې انسان د جهنم د اور نه بچ کیږي او جنت ته داخليږي هغه په دین باندې خرچه کول دي په مؤمنانو باندې انفاق کول. لن تنالوا البر لا ويچر نشر سیدل تاسو نیکی تا حتی تردی پوری تنفقو چی تاسو خرج کی مما تحبون دا سنا چی تاسو خوخویام. لن تنالوا البر نال کی دو معناگانی دی. لن تنالو کی یو منا رسیدل نیکی تا نشی رسیدل دویم دنیل ندی مانا نشی حاصل اولی نیکی نشی حاصل اولی. البر کی دری قول دیو قول اللہ دے البر نمراد جنت دے جنت نشید لریم. دویم دا بر نمراد نیکی دا. دریم دا بر نمراد صدق دے. ایچیر نشی حاصل اولی ایچیر نشی رسیدل البر نیکی تام. بیر کله ویل کېږي خیسته اخلاق او البر حسن الخلق. نیکی چې دا خیسته اخلاق او ویل کېږي حتی تر دې پورې تنفقو چې تاسو خرج کړئ مما دا غمان لا تحبون چې تاسو خوښوئ. روایتو کې راځي کله چې دا آیت نازل شو چې مؤمنانو جنت تنشد لینی کی نشی حاصل اولی تر اغی پوری چی محبوب مالم صدقه کلی انل. دیکی او صحابی راغی طلحہ رضی اللہ عنہ چکل دا آیات وارد اغیو پا قرآن بخیست عمل کو دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تویلی چی رسول اللہ تغذی کی دی مسجد نبوی تسما مخی تسما باغ دے ټول مالونو کې ما ته محبوب مال دے دا مې الله لور کړ. نبی صلی الله علیه وسلم با هغه باغ ته کله کله ورته او به کس کله وې
وای دا محبوب مال دی ما ته والله وای محبوب مال چې صدقه کړي نه نیکی نشي حاصله ولې ما دا محبوب باغ دی الله لمه ورک. نبی صلی الله علیه وسلم ویلی واه واه مال رابح، خوشحالی د منه په دې مال کې د ګټه وکړه. به نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلی دا صحابه دي کم فقیران دي خواوشه هغه باندې تقسیم کا. عبد الله ابن عمر راغه دا غي وینځوا دا وینځ ډېر خیسته او ډېر مینه ور سره وا. کله چې دا آیات واورید چې محبوب مالم صدقه کله نه نیکی نشي حاصله ولې و ازما دا وینځ ډېر محبوبه ده ما ته خیسته ده محبوب مال د ازما په مالونو کې او دا مې الله لور کړ دا مې صدقه کړه د الله لپاره مې آزاد کړ. عمر رضی الله عنه راغه نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې رسول الله ازما په خیبر کې 400 وجری وسمه کړه او الله وای محبوب مال چې صدقه کله نه نیکی ته نشه رسیدله دا 400 وجری وسمه کما د الله لپاره ورکړه د الله لمه ورکړه. ابو دحدح رضی الله عنه راغه داغي یو باغ تقریبا و شپږ سو غجوري پکې ولاړې داراغه نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې الله محبوب مال غواړي زما دغه باغ دې د شپږ سو غجوري پکې دا مې الله لور. دومره غټ ایمانونو د صحابه په ذکر راضی خپل کور ته ابو دحدح رضی الله عنه خپل خزته یا ام دحدح اخرجي دا دحدح مور روزه ولی وای دا باغ ما الله را ورکو باغ مې وای خرج کړ. نو دی ویلی د ځان سره چیرې دا کجوري خرڅي را خرڅي د خلکو سره تجارتونه نو 50 به خرج کړي نو پیسې به دیوالي وای 50 د خرج کوي په الله مې خرج کړ. اغم دیندار زنانه ورته ویلی وای په دې نن مال او نن تجارت کې تا ګټه وکړه دا دې صحیح تجارت کړې. روایتو کې راځي د بچو په لاسونو کې کجوري او په جبونو کې هغه دی وګرځولې وای دا ما خرڅ کړل په الله باندې هغه دین راوته یو خیمه والا صحابه چې په قران باندې ښه عمل کوونکي ځکه په هغه ټیم کې الله پیدا کړی اوس وچانه طلب د صدقې وشي او بس عذرونه پیش کیو دومره مال به ور سره د حد نه سیوا خو دومره عذرونه به وکيو دومره قصی بہو کی جستا و بسر درو کی چه رسول اللہ کی روپے ورکما حالان کے صحابوں سر ایت زمنو آیت چه نازل شن دیر واقعات دیر صدقی ورکلی آیت کی دا خبر دا چه محبوب مال صدقہ نکی نیکی تنشر رسیدلے نیکی نش حاصل والے پیو تفسیر جنت تنشر آخر دلے وما تنفقوا اعمال تاسو خرج کئ من شيء دکم مالنا فإن الله به علیم یقینا الله پاغبانی پوی دے. یو روپے الله لور کې الله دیني قیامت پرز و بدل دري. كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل دارت دی په يهودو باندې يهودو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض کو اذا څنګه نبی له داوی چې را د اوغه حلال ده جائز ده حالن کې یعقوب علیہ السلام د اوغه حرام کړي و نه به خړل. آیت کې الله جواب کوي چې ابراهیم یعقوب علیہ السلام د لپاره ټول غوښه جائز وي ټول خوراکونه مطعومات او صرف د اوغه هغه په ځان باندې بند کړي و زکه په یعقوب علیہ السلام باندې هغه باندې یو تکلیف قاسمی لیکلی دی وای اصل کې هغه باندې عرق النساء تکلیف وو د اوغ د وخت د هغه سره ټکراو دی دویم هغه نظر کله وای کچیر ته مال صحت الله را غزبد محبوب مال غوخه چې اوغ دې زوی په ځان باندې بند کم اوغ چې د عربو ته ډېر محبوب دی. کل الطعام کلو دی مقام کې عرفي دی دا الطعام نه مراد مطعومات دي كذبيحي او كغير ذبيحي طول مطعومات كان حلا داو حلال جائز لبني اسرائيل لپاره بني اسرائيل
الا ما حرم اسرائیل مگر هغه چې بند کړیو یعقوب علیہ السلام علی نفسی په خپل ځان. حرمه کې معنا د لغوي ده، معنا بندش، بند کړیو یعقوب علیہ السلام علی نفسی په خپل ځان باندې من قبل ان تنزل التوراة، مخکې د دینه چې نازل کړي شي تورات د نزول نه مخکې یعقوب علیہ السلام په ځان باندې د اوخه حرامه کړی و، بنده کړی و. د دې ویلې چې موږ ته مولین ویلې دي چې د اوخه حرامه ده. الله وی ورشي تورات راوړي، تورات کې ویلي کړي کنه، تورات کې خدا نشته. قل تورته پیغمبر فاتو بالتورات، راوړی تورات لرا فتوا پسویل لئن کنتم صادقین که چیرته وي تاسو رښتینی، رښتیا وي تورات راوړی ویلو لئ هغه کې وایي کنه. فمن ابترى على الله الكذب من بعد ذلك، دی آیت کې بیرت کوي په يهودو باندې په دې طریقه چې دی ویل ابراهيم عليه السلام د يهودي دی، الله وی دروغ مو ویل. فمن ابترى فشا چې وتړل على الله پر الله باندې الكذب دروغ من بعد ذلك رسل دينا فاولئك هم الظالمون، داخل خاص دی ظالمان دي. قل صدق الله، نو الله وی چې ابراهيم عليه السلام يهودي نه دی او تاسو وی چې نه يهودي دی، دا په الله باندې دروغ تړي. اوس د الله خبره رښتینی ده کنه تاسو؟ قل تورتوی پیغمبر صدق الله، رښتې ویلي دی الله. دا واړه ډېر شور کوي. فتبعوا تابعداري وکړئ ملت ابراهیم، د دین د ابراهیم علیه السلام. وما كان من المشرکین، او نو د مشرکانو نام. ان اول بیت اضع للناس للذي ببکة، دا وس بل رد ذکر کوي په يهودو باندې. دوی به ویلي وای موږ د دې نبی خبره نه منو ځکه زمون قبله وای په خوانه ده بیت المقدس، دا مخکنی قبله ده د بیت اللحم، بیت الشرق او د غرنګ د کعبه نام. چې زمون قبله په خوانه ده نو زمون دینم په خوانه شګه، زمون دین حق ده. او دوی وس پیدا شوی دی دا محمد صلی الله علیه وسلم دلته دوی دا خبره کوي. الله دې آیت کې جواب کوي چې ګور استا ذکر مخکنه نه دی د الله د عبادت لپاره بیت المقدس یا بیت المقدس، اولنې کور د عبادت لپاره چې جوړ شوی دی کعبه ده. ان اول بیت، یقینا اولنې کور وضع للناس، خذل شوی لپاره د خلکو بنید د عبادت چې عبادت وکړي خلک کوي. للذي ببکة، خامخاغه چې هغه په مکه کې دی. للذي ببکة په معنا ده من سره ده من مکه، دلته مکه ته بکه ویلې. مکه ته مکه ولې وای ځکه اصل کې دا ویل کېږي د وچ انسان په خوتا چکله کی، نو مکی والا چې مو هغه کلک کلک وچ وچ خپي وچ خلکو بل بکه ورته دې د وجنوي چې هغه کې ازدحام ډېر زیات دی، غڼه غونه په کې ډېر ده. یا بکه کې معنا د بوکا دا قانون دا کړ چې یو سړی لا شي کعبه توبې تر رسختی کی پاغه ټینګي د سترګو وخ کیږي. دریم قواعد د بکه کې معنا د ټټواله ده، که ارسم روچت سړی مالدار او ال تلاشي غریب سره به یو شان ګرځي راګرځي په یو شان لباس کې، دا بنه چې دا مالدار دی او دا غریب. وهدن و هدایت دے للعالمین لپاره مخلوقاتو، مبارکن منا برکتناک دے پیدا مند دے، او هدایت دے لپاره د عالم. من پاس بابو د هدایت کی ویلو یو کعبه ده، کعبه ته چلا څوک بوزي هغه ته هدایت وشو. فيه آیات بینات مقام ابراهیم ومن دخله كان آمنا. قرطبی لیکلی دی وای
ډیر نه خیال ته موجود دي دلته الله په آیات پدې کې نه خېل یو دا خلک ډیر دي لیکن په وړو کې سګيږي وړو کې نه د غټ خلک کې ډیر خلک پګيږي دویم نه خیال دلته غبار نشته د ګرد غبار دلته نشته درې منخه پکې دا علماء ذکر کوي الته د انسان بول بوی نه کوي زلزلې په ناراضي د زمزم او بری ټولي دنیا ته رسیږي ډیر نه خیال دشته ده ابابیل مرغان باندې الله د ابرهه لخر تبا کړو دا میونه خدا یو قسم سکون او آرام دی کور کی فيه آیات الله په کعبه کې نخیر بینات مخکرام مقام ابراهیم منا مقام د ابراهیم علیه السلام زید ودریدو د ابراهیم علیه السلام مراد هغه ګډ دی چې ابراهیم علیه السلام په ودریدو کعبه به جوړوله ومن دخله كان امن او چې داخل شو د حرم ته دا به پامن کې من ذا امن ک امن والا به ولله یو خاص د الله لپاره علی الناس په خلق باندې حج البيت قصد ول بیت الله دین حج کې معنی د قصد حج د بیت الله د معنی قصد کې لپاره د حج د بیت الله من استطاع الیه سبیلا د چا چې وسوشي هغه ته دلاره لاره معنی بدن امروغي مال مرسري قوت مالی قوت بدنی دوانه یو لار شي حج وکي عمره وکي سوکه چې بدن دی جوړي هنه چې مال نه نکیږي ومن كفر او چا چې کفر وکړو فإن الله غني عن العالمين يقن الله بحاجت د عالمنا قل يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون دی آیت کی نور قباحتونه ذکر کړي دي ته ویل کیږي سزا اهل کتاب خپوی خلق دي شردا نبیم په حق ده کتابم په حق ده دیم تی انکار کوي قل تورته پیغمبر آیا اهل الكتاب اهل کتاب لم تکفرون بآیات الله ولکفر کوي د الله په ایتونو تکفرون منا انکار کوي د قران نا یا تکفرون منا انکار کوي د الله د ایتونو نا انکار کوي د معجزاتو نا والله شهید علی ما تعملون والله گواه ده پاتو چې تاسو کوي قل يا اهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا دی آیت کې د يهودو بل قباحت ذکر کوي يهودو کې قانون دار چې خلکو د شبهات ته چي ګډوډواله قل دورته پیغمبر آیا اهل الكتاب اهل کتاب لم تصدون عن سبيل الله ولتاسو خلق بندوي د الله دلاینا من آمن تبغونها عوجا تو چې ایمان راوړي رټوي تاسو هغه لره کګلې چم عوجن خاصین لیکلي د منابع القاء شبهات هغه ته شبهات ورچوي یا اعتراضونه کوي پاوي باندې وانتم شهداء وي تاسو علما خپويږي دا نبی په حق ده قران په حق ده به هم دا کار کوي وسرټنه وما الله بغافلين وند الله بخنا خبر عما تعملون دا عملنا تاسو کوي يا ايها الذين امنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم دی آیت کې مؤمنانو له یو ادب دی چې مؤمنانو د يهودو او نصاراو تابعداري وکوي ولې ځکه تاسو مرتد شئ د دین نه بواړئ یا ایها الذين امنوا ایمان والو ان تطيعوا کشر تاسو خبرو منی فريقا من الذين دایوډل دا کسانو نام اوتل کتابا چې ورکل شوی دی کتاب يردوکم مرتد به کی تاسو بعد ایمانکم رسد ایمانون تاسو نه کافرین کفر کوونکی وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله دی آیت کې اوس ترغیب دی قران ته او دغه حدیث ته په بل طریقه او توبیخ دی په کفر کول باندې داخله ک مرتد کیږي نو دوی بسنګ مخنیوي وشي چې داخله مرتد نشي الله وايي قران دی حدیث دی دا بیان کوي چې داخله د ارتداد نه بچي وكيف
وکيف تکفرون او څنګه تاسو کفر کوئ وانتم تتلى علیکم حال دا چې تاسو لوستل کیږي په تاسو آیات الله دلایتنا دې کې اشاره ده حجت تمنه دا تاسو باندې لوستل کیږي دا یو حجت ده کنه وفيكم رسول او پتاسو کې رسول الله دې سوال راځي مونږ خدای الله رسول نشته رسول خو په هغه ټیم کې جواب دا قطاده معنا کوي وفيكم رسول معنا پتاسو کې وصف د رسالت موجود دی کنه احادیث دم کې موجود دي دغه د نبی صلی الله علیه وسلم میراثو دا دم کې موجود دی ولی کفر کوي ومن يعتصم دا ترغیب دی چاش منګولې ولګولې بالله فالله فقد هدي الى صراط مستقيم بتحقيق صراط هدايت شو د لارې برابرې معنا توحید يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون د دې جنروسته اوس د سورۃ په لایسه شروع کیږي او د دې جنروسته اوس بل قانون ذکر کوي د اتحاد او د امن لپاره چې کله به مسلمانان متحد شي متفق بشي چې کله تقوا ځان کې پیدا کی رب تمداد مخ کی ویل صراط مستقیم نو صراط مستقیم څه دی تقوا ده کنه سو کوئی آیت منسوخ ده پرست من استطاعتم طاقت باندې ظاهر دار نه قران چې تفسیر کوي د بعض القران يفسر بعضه بعضا دا مجمل ده آیات تفصیل ده یا ایها الذين امنوا اذا ایمان والاو اتقوا الله ذلا نویری حق تقاته بلایقی رسرا ولا تموتن مرګ رانشي پتا سو الا وانتم مسلمون مگر په داسې حالات کې چې یو تاسو مسلمانانو الا وانتم مسلمون عبد الله بن مسعود یو ورځ حرم کې ناسو خپناسو دالم ورسرو چاوته ولې خپه وای قران کې الله ویلي چې مرګ رانه شي پتا سو مگر په داسې حالت کې چې وای مسلمانان پته نه لګي موږ مسلمانان زو کنام د اخر خاتمه غم پکار دی واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم دې آیت کې دویم قانون ذکر کړی د اتحاد او د امن لپاره صحیح سبب د اتحاد او د امن د پاره په قران او حديث باندې منګولې لګول دي دین اخوا گمراهی ده واعتصموا بحبل الله منګولې ولګوي د الله پر سیام قران کې الله د شنه دی ویلي چې خلکو اتحاد او کې اتفاق وکړي نه الله وی منګولې چې لګوي ګور په حبل الله ولګوي په قران باندې راټول شي جميعا طول ولا تفرقوا ډل ډل مکه گیا حبل الله نه چې مراد دی بحبل الله علی رضی الله عنه اذا حبل الله نه مراد قران دی او حدیث کې براغلی تاسو خوشاله شئ په دسه رسي چې یو جانب یو طرف دی الله په لاس کې دی بل تاسو سره دی هغه شی دی قران دی یا ابن مسعود معنا کوي حبل الله نه مراد جماعت دی جماعت مسلمانانو دنه موجوده کېږي ولا تفرقوا من ډلې ډلې کېږي ما دیم خازن لیکلی دی ولا تفرقوا من ولا تفارقوا مرتد کېږي ما واذكروا نعمت الله یادوي نعمت الله علیکم چې کړه پتا سو باندې کنتم کله چې تاسو اعداء دشمنان په الله فبین قلوبکم من محبت واچو فما بین دشمن تاسو کې د نبی صلی الله علیه وسلم د تګ نمخ کې مدینه ته په دې مدینه کې اوسین او خزرجین دیو بلوینی به تو یا کوله یو بل سره دشمنی وا کله چې نبی صلی الله علیه وسلم لا ورونه شو فالف من من محبت واشو بین قلوبکم فما بین ذن استاذو کې فاصبحتم بنعمته اخوانا شوي تاسو په نعمت الله ورونه نعمت الله سره قران په قران باندې ورونه شوي وکنتم تاسو علی شفا حفرة فاغان د کنده من النار دور فانقذکم نخلاص اخلاص اکلی تاسو منها داغینا الله داغینا میں بچ لدی منها دی ضمیر کی قاسمی لکلی دی دا ضمیر وی راجی دی حفر اعلام دی کنده نمی اللہ اخلاص لی دوی مور تا راجی دی دور نمی اخلاص لی
دریم علی شفا د دې غاړې نه اخلاص کړلې د کندې ته ورلېدای اوس ترغیب ذکر کوي کذالک یبین الله د قرنګي بیانې الله لكم تاسو ته آیاته خپل آیاتونه د قدرت او د آیاتونه ته بیانې د توحید لعلکم تهتدون دل لپاره چې تاسو په سبا لار روان شئ ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر دی آیت کې بل حکم ذکر کوي د ته ویل کېږي دریم قانون د اتحاد او د عمل د اتحاد او د عمل سبب بچي قانون بچي معنا امر بالمعروف نهي عن المنکر دعا کول علاقه کې چې کړه د تبلیغ والای هغه تبلیغ والا چې دعوت ورکړي خیر طرف ته نیکی طرف ته خلق را بلی دا علاقه به د امن والا علاقه دی علاقی قانون بجوړي ولتكن الله وخام خادي منكم استاسنا من التبعيثيه یا من د بیان د پاره ده امه وډلا يدعون الى الخير چې خلق را بلی خیر تام خیر نه مراد شه معنا قران او حدیث ته خلق را بلی چې خلق راشه قران وی او حدیث وی او ويأمرون بالمعروف او امر کوي پنه کوي باندې معروف څه ده من توحید باندې خلق ته امر کوي پنه کوي وينهون عن المنكر وخلق بندې د منکر نه اوس نتیجه ذکر کوي او اولئک هم المفلحون دا امر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا خاص دي کامیاب دي ولا تكونوا كالذين تفرقوا دي آج بل حکم ذکر کوي اصل کې دا بل قانون دی چې اختلاف مکوي تفرق مکوي ولا تكونوا مکی گئی کالذین بشاندا کسانو تفرقوا جدل ډلې شوی دي واختلافو اختلاف کړه من بعد ما جاءهم البينات ورسلنا چراغ لري تا اخکار دلائل او اولئک لهم او دي خلقو د پر الله عذاب عظیم عذاب دې د لوی شان علام یوم تبيض وجوه وتسود وجوه دې آیت کې تخویف اخروی د آخرت عذاب نه يرام حاصل به دی چې خلکو قیامت را روان دي البته به داخله دو قسم شي یو بل سپینو مخونو والا شي دیم بل تورو مخونو والا شي کوشش وکړئ ځان په سپین مخو کې داخل کړئ اهل سنت والجماعت کې ځان داخل کړئ یوم پاورز باندې معنا اتقوا یوم تبيض ویریږي دا ورځ نه یار آیات کې هغه ورځ تبيض وجوه چې سپین بشي بعضی مخونه وتسود وجوه او تور بشي بعض مخونام فاما الذين دا اوس تفصیل ذکر کوي ارچا کسان دي سود چې تور شوی دي وجوههم مخونه دوی دا تقسیم دي په طریقې د لب نشر غیر مرتب سره دوی تب ویل شي کفرتم تاسو کفر کړل دي بعد ایمانکم رسل ایمان استاسنا فذوقوا فسوڅکای العذاب عذاب ما کنتم تکفرون پس دې چې تاسو کفر کړل دي واما الذين ابيضت خلقهم يعني بمقابل ده ابيضت جسم شوي دي وجوه مخونه دوی په رحمت الله دی بل الله پر رحمت کی پیر انغماس ده یا رحمت مراد جنت ده یا عرش سوره مراد ده یا مل مسته ده هم فيها خالدون دی پای کې همیشه تلک آیات الله دی آیات کې صدق د نبی ذکر کوي او د قران حقانیت تلک آیات الله الله ودغه چې بیانې آیاتونه د الله دی نتلوها علیکم غیرلو پتام بالحق فرشتہ سره او الله نه دی الله یرید ظلم اراده چزل اراده معنا یرید چې اراده لري د سلام للعالمین لپاره د مخلوقات نه دی الله چې اراده وکړي د سلام لپاره د عالم ظلم اراده الله نه کوي ولله ما فی السماوات و ما فی الارض دی آیت کې د شرک په تصرف دی او دی کې به اشاره دی ته اے انسانانو اطاعت الله او کوي بندگی د الله او کوي رحمت ش الله ته وی وجدادا اسمو اسمان نه اختیار د الله سره دی ولله ملک السماوات و خاص الله په اختیار کې با چي دا ولله ما فی السماوات و خاص الله په اختیار کې اصلي چې بس مانونو کې دی او ما فی الارض او هغه چې بس مګه کې دی مستخیف یو خروی وإلى الله ترجع الامور خاص الله تور ګرځیدل دي د ټولو کارونو کنتم خیر امه دی آیت کې د نبی صلی الله علیه وسلم د امت عظمت او غرواله ذکر کړي ابن کثیر لیکلی وې دی آیت په تشریح کې د امت فضیلت دی روایت راوړي د اسمن د امت د غرواله مبارک
نبی صلی الله علیه وسلم وی قیامت کې به ډېرې ډلې شي خو غوره ډله په الله باندې هغه تاسو یې وی دغه رنګې غوره امت زمونږ امت دی چې کله په سمه لار باندې روان شي کنتم خیر امت الله وی تاسو غوره امت او خرجت للناس بنا اظهرت للناس کار شوی لپاره د خلقو استلی شوی لپاره د خلقو تأمرون امر بکوي بالمعروف په نیکی باندې منع توحید بیانوي قران او سنت بیانوي وتنهون عن المنکر وخلق ومن د منکر او د بدینا وتؤمنون تاسو به ایمان لرئ بالله په الله باندې او په د ایز دې زکه تاسو ایمان لرئ په الله باندې ولو امنام او کچیرته ایمان راوړي اهلی کتاب لکان خیر لهم خامخا دا بغره دوی د پاره دا ترغیب دی خیسته ایمان ته منهم المؤمنون الله و بعض استاسون مؤمنان دي من تبعیض د پاره ده بعض استاسون الله و مؤمنان دي واکثرهم الفاسقون او زي استاسون الله و بی دین دي لا يضركم الا اذى دی آیت کې صفات د اهلی کتابو ذکر کوي مقصد دا ده چې دی صفاتونه زمونږ امت ګرځان وسایت اصل کې د اهل کتاب او فاسقانو حال بیانې او د دې جنرست او د دې لس صفات بیانې لا يضركم دی zarar نشدر کولای تاسو الا ذا مگر هغه تکلیف دخلیم تخلیب باندې خبرې کوي دویم صفت و يقاتلوكم او کجن کئ استاسرا يولوكم الادبار بیڑا راړی تاسو ته شاګانې ثم لا ينصرون به بد دوی سره اس مدد ولکړي شي اوس بل صفت ذکر کړي ضربت عليهم الذله لا ټاپکړي شوی په دوی باندې ذلت اينما توقفو کوم نه کې جمند کړي شي الا بحبل منا الا اي يعتصموا بحبل مگر چې منګولې ولګي پرسي من الله طرف د الله نه چې دین دی او حبد من الناس او فارسي طرف د خلقونه چې جماعت دی مسلمانانو د جماعت نه جدا کی وباءوا بغضب من الله دی يختشوا بغضب طرف د الله نه او ضربت عليهم الذلام وضربت عليهم المسكنه طاقت شو په دی باندې غریبي او فقر سوال دی ډېر مالدار جواب امام ماجدی کړی دی ذلت په اعتبار د اخلاق سره دی ډېر بد اخلاق دي اوس وجه ذکر کوي ذالک لا بدی وجه بانهم يخلندي كانوا يكفرون كفر بكو بآيات الله اذا الله پيتون باندې ويقتلون الانبياء وجلب پیغمبران بغیر حقنا بغیر د جرم شرعینا ذالک بما عصوا ذا بسودنا فرمانه دوی وکانو يعتدون دوی د حد تجاوز کوونکی ليسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه وس الله ټول یو شان ندي خم پکشته لک عبد الله ابن سلام ليسوا سواء الله وین دي دوی برابر من اهل الكتاب بعض اهل کتابنا امه یومت قائمه من عمل کوي د الله په دین باندې عمل کوون چي یتلون آیات الله للذ الله یتنا الليل پیسو د شپکه وهم یسجدون په حال کې د سجدي کوي الله تعالی یؤمنون وسوجه ذکر کوي سجدي ولي کوي ذکر دی ایمان لري بالله په الله باندې او یوم الاخر او پر ورځ اخرت او امرون بالمعروف او امر کوي پنه کوي او ينهون عن المنکر خلق بندي د سب بداینا امر کوي پنه کوي خلق بندي د بداینا ويسارعون في الخيرات او د مسارعات کوشش کوي بالخيرات پنه کوي کې مسارعت ته معنی یو چا سره معاشره نه کول او یو کار کول د مینې د وجنه باندې کوي په کارونو کې د چا سره معاشره نه کوي د پلار سره د ورونو سره بس نیکی نه کوي واولئک من الصالحین داخلك خاص دی د نیک عملونه وما يفعلوا من خير فلن يكفروا دی آیت کې الله قانون دی داخلك چې کوم عمل کوي د قران او سنت سره چې برابر دی الله اجر ورکوم وما يفعلوا دینک من خير معنا د کوم نه کینا فلن يكفروا چې بلاغي ناشکری ونشي معنا د سره د قبول بنشي بلکہ قبلیگی واللہ عالم بالمتقین واللہ پویدے پا متقین باندے ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا دی آیت کی تخویب اخروی ذکر کئی تزہید فی دنیا ذکر کئی بل پا دی آیت کی اللہ ذہن سازی کئی پا دی طریقہ
چې عدم تاثر د کافرانو نو د هغې د اموالو د اولادو نه چې ور د کافرو نه متاثر کیږي د هغې د مالونو د بچو نه متاثر کیږي. ان الذين كفروا يقينا كسان چې کفر کړي لن تغني اچري ببشنکی عنهم ددین اموالهم مالون ددی ولا اولادهم نو بچی ددی من الله د الله عذاب ناشینی چې نکره پس یاخذ نه پکې تعمیم پیدا کوي. اولئک اصحاب النار داخل خاندان دور دي هم فيها خالدون دی و پرې اور کې همیشه. مثل ما ينفقون دی آیت کې ذکر کوي جواب د سوال چیرې دا کافران يهود نه سوال هډر عملونه کوي ملکونه جوړي علاقه جوړي سرکونه جوړي دي کې بس اجري او کنو جواب نشته. مثل ما ينفقون معنا مثل لمن انفق بغیر طاعت الله څوک چې خرچه کوي بغیر طاعت الله نه په هذه الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې کمثل ریح الله ودې مثال په شان دا غسیلې ده فيها سر چې پاغي کې غلې اصحابت ورسیږي حرث قوم سر کې وقول له اور یا غلې حرث قوم معنا ورسیږي فصل د یو قوم ته چې ظلم وکړي ان کو سم بخبل ځانونو فهلكوا هلاك غلرا وما ظلمهم الله ظلم نه کړي په دوی باندې الله ولکن ان کو سم یظلمون لیکن د بخبل ځانونو باندې سلام کوي. یا ایها الذين امنوا لا تتخذوا بطانا دین رسول بل ادب ذکر کوي حاصل بدای چې يهود او نصارا سره دوستي مساتای وجدان زکه چې څومره تاوان تاسو ته رسیږي دا يهود باغی باندې خوشاليږي نزلونو کې ډېر سخت دریځ دي. یا ایها الذين امنوا ایمان والا ولا تتخذوا من سي بطانه منا رازدار من دونکم منا سوا تاسو نام مفسرین لیکي بطانه ویل کېږي هغه کمیس دا چې انسان یې اغوندي د کمیس د لاندې او د بدن د پاسه لکه بنین نو بطانه ته بطانه زکوي د بنین او د بدن په مابین کې حائل پرده نه د غرنګي د دیو نه تر رازدار منی ساجته لپټ کې الو نور کې پټ رازونه. مقصد د آیت د يهود او نصاراو الله وي دوستان ما جوړوي دا جاسوسان دي. بطانه ویل کی منا رازدار نیول یاد غرنګي د دینه وزیران جوړول د دینه کاتبین منشین جوړول محاسبین دي جوړول. ابو موسی اشعری په بصره کې والیو چې کله راغه عمر رضی الله عنه سره محاسبه کولا کاغذ شراوه او خط ډېر خيستو خط خيستلي ګل شوی. عمر رضی الله عنه ورته ویل دا چاري کله دی وای دا یو نصراني غلام دی ما د ځان سره منشي کړی دی غلي کړی. عمر رضی الله عنه غوسه شو ولې قران کې الله نه دی ویلي چې لا تتخذوا بطانا او تاسو د باندې لیکل کړي دا کار مکو من دونکم من سوا د ایمان والاو رازدار منی سي لا یالونکم خبالا دی نقصان نه کوي تاسو په تاوان کې څومره تاوان چې تاسو ترسي يهود او نصارا دې درسي ودو خو خیمه غشیانتم چې تاسو تکلیف کی کوي. قد بدت البغضاء وبتحقيق سره کار شوی دي کینه من افواههم د دې دخلونا وما تخفي صدورهم چې پټي د دې سینې اکبر وړي لوی دي. قد بينا لكم الايات فتحقيق سره من بیانو تاسو آیاتنا ان کنتم تعقلون کچره تاسو دا کنه کار لیاو. ها انتم اولئک تحبونهم ولا يحبونكم وسوي تاسو سره رسول مینا کوي واغی تاسو سره خپل مقصدی مینا کوي بنا سره نه کوي. ها انتم خبردار اولئک من اي خلقو تحبونهم تعظمنا کوي د دې سره ولا يحبونكم دیمین نه کوي تاسو سره وتؤمنون وبمن د اذ دې تؤمنون ځکه تاسو ایمان لرئ بل کتاب کله پټول کتاب باندې وای دا لکوکم کله چې ملاو شي تاسو سره نو قالو دی وای آمنا موږ هم ایمان راوړل دی وای داخلو کله چې لاشي علیکم وای داخلو کله چې لاشي عضو علیکم شک لګي په خلاف تاسو الانامل پسرونو د کوتو باندې وته سرونه په خله کې ونی سي من الغیظ د حسینا چې کله ولا مسلمانان خدميږي قل تورته پیغمبر اموتو بغیظکم رشی په غصه تاسو ان الله علیم بذات الصدور یقینا الله په دې پرازونو د شنو باندې الله پارس باندې پوی دی کنه.
ان تمسسكم حسنة تسؤهم وان تصبكم سیئة یفرحوا بها. دی آیت کې بل صفت ذکر کړي حاصل دار الله وايي چې کله مسلمانانو ته ګټه رسیږي يهود نصارا ډېر سخت پکې. ان تمسسكم کچرته ورسیږي تاسو ته حسنة منا خوشالي تسؤهم خفق يهود لرا وان تصبكم ورسیږي تاسو ته سیئة تکلیف یفرحوا بها خوشالي کوي دا يهود پاګي سره. وان تصبروا کشیر صبر موکو وتتقوا تقوا مکلا لا يضركم كيدهم ضرر بدر نکی تاسو را دای چل شي نیچه. ان الله بما تعملون علیم یقینا الله پاس تاسو کوي محیط راګرون کې ده. واذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. دې صورت کې دوه غټي خبرې وینو. یو خبره ترتیجه پر بیان شوه چې خلکو عیسی الہ نه ده. دیجه نرسته وسته مسله ذکر کوي د احد د غزا حالات. امام قاسمی لیکلی خپل تفسیر کې نبی صلی الله علیه وسلم له خبر راغی چې د مکی مشرکان را روان دي د جنگ د پاره. نو په بدر کې تاویا کسان مردار کړیو. مشرکان سره غوسه چې جنگ وکاو. نبی صلی الله علیه وسلم مشوره ورسره صحابونا چې څه کو دي جنگ سره. آیا دلته مدینه کې ساری ګچرا دلته وسو جنگو کنا منګه مروزو. دې کې بعض صحابو مشوره وکړه چې رسول الله بار ته وځو مدینه کې جنگ نشو کوله ځکه جنگ هو دوه طرفونه لري غلبا یا شکست. اسنه چې شکست وخورو دلته زمون خزيري بچی دي ماشومان دي. خدای عبد الله بن ابي بن سلول رئيس المنافقين مدینه کې اوسېده غټ منافق او د منافقانو مشرو. دی رسول دا مشوره ورکړه چې یا رسول الله د شکار به وکړو د مدینه کې به ایثار او چې دل تران نو موږ سره خپل خزر او باسو دا خپل بچي به سره او باسو په دې به وشرو دا مشرکان د خیسته خبره وکړلې. ولیکن نبی صلی الله علیه وسلم خپل کور ته داخل شو. دغه غری واغستلې کور نه چروته نو جمعې ورځ وا خطبه ورکړه. نو باز کسان ویل چې رسول الله پاتې کیږي. نبی صلی الله علیه وسلم ویلي اې یو نبی له دا مناسب دي چې د جنگ اسباب واغوندي به دي سات زو جنگ کوو. نبی صلی الله علیه وسلم د ځان سره تقریبا زر صحابه واغستل زر کسان چې کله روان شو. نو په دې کې عبد الله ابن ابي بن سلول رئيس المنافقين دی په خپل ملګرو باندې کارو کو ورته ویل چې را دا خو درې سره مشرکان راغلي دي او د سره جنگ ډیر ګران دی او دا نبی له ونه شوی دی چې د یې اوس د غټ پوز سره جنگونه کوي. بالاخره عبد الله بن ابي بن سلول رئيس المنافقين 300 کسان ځان سره وګرځول. پاتې وسو صحابه شو. وسو صحابه کرام دی روان شو د نبی صلی الله علیه وسلم سره. کله چې د احد میدان ته نږدې شو دغه ځکه نبی صلی الله علیه وسلم خپل صحابه ته خطونه جوړل چې په دې طریقه به جنگ کو. یو غر جبل الرمات وتویو. نبی صلی الله علیه وسلم 50 صحابه کرام تیار کړل او تویل چې په دې غرب کې نه او صرف زمنګ ترسود پکوي. کچیر تمنګ کافران مړکله مشرکان ختم کړه ام تاسو بندرا کوزيږي. کچیر ته مشرکان په منګ باندې رال او منګه د شکلو چې زمنګ وخه مرغان ویوړي ام تاسو بندرا کوزيږي د غرنا دی ویل چې بالکل صحیح بندرا کوزيږي. میدان کې چې کله جنگ شروع شونه ایستدا مشرکان په شاشو شکسي وخړو. خالد رضی الله عنه رسول ایمان راوړ په دغه ټیم کې ایمان لا نو راوړ. دې دغه پاس صحابه تارل چې کله دې کوشو نو دې خالد رضی الله عنه د مخه کتل چې کله بده کوزيږي چې دې نه کوشو نو مې په ور شاو نشانه په ورتاو شو لاندې بدن اور راتاو شي منځ کې بهګیرو. پدې کې کله چې مشرکانو میدان کې شکست وخړو صحابه فتح غلبا مندکللا دې پاس غسان ویل چې د شکار کو زمنګ مقصد په فتح وشولا زی چیزو کوزيږي. امیر وتوی شرک موږ ته نبی صلی الله علیه وسلم ډیر تاکید کړو چې منر بنا کوزيږي ک فتح او ک شکستو ولی کوزيږي نه بس موږ مقصودی فتح شوی د زی چیزو تر دې پوهې چې د مشرکانو هغه خزم شاګان راوړل مشرکانو شاګان راوړل وتختیدل دی ویل چې راځي کوزيږي.
لیکن سلويخ کسان راګوش او لس کسان پاس پاتې شو. خالد چې وکتل شرا کسان کوشوي دي شان سره تاو شو. چراغ اول د غلس کسان شهیدان کړو لاندې طرف ته به ته نور مشرکان ته وګو تاسو پر اتاو شي هغه امراتاو شو. نو دیږي کې په نبی صلی الله علیه وسلم ملګرو کې شکست ګډ شو. نو دو طرفونو نه به خلک د مکی مشرکان او 3000 کسانو منځ کې صحابه غیر کړل. تقریبا اویا شهیدان د نبی صلی الله علیه وسلم د ملګرو نه وشو. د غرنګ د نبی صلی الله علیه وسلم غاخونه به کې شهیدان شو. نبی صلی الله علیه وسلم په دې سر باندې گزارونه وخړل. دغه واقعا الله د ذکر کوي چې ولې شکست راغی. ذکر قلبه کسانو د امیر خبره ونه منله. واذ غدوت کله چې تصار وختي وتلې من اهل کاده هلستانا اهل مراد عائشه د عائشه زنانه د کوټینا تبوئ المؤمنین تا تیار ول لپاره د مؤمنانو مقاعد للقتال سنگرونه لپاره د جنگ زین د ناس ته منه مورچه. نبی صلی الله علیه وسلم د جنگ ارس خپل برابر کړي او مورچه خپل برابر کړي وي. والله سميع عليم الله يريدون کې دی او پېدون کې ذات دی. اذ هم الطائفتان دي صحابو سره دوه ډلې بنو سلمہ او بنو حارثه دي اراده وکړه چې رمنګم پاتې کیږو الله به ته مضبوط لو. اذ همت کله چې قصو کو طائفتان دو ډلو منکم ساسنا ان تفشلام چې بوزدلی ښکارا کی. والله وليهما الله دوست دې دوانو دې. وعلى الله فليتوكل المؤمنون خاص بالله باندې ځان وسپاره مؤمنان. ولقد نصركم الله دا تسلی د مؤمنانو ته چې مخه پکېږي چې وحد کې شکست وخوړو ولې بدر کې هوتا سو غالب شوی او یا کسانم د مشرکان نو مردار کړی و. الله مدد کوي خو لیکن احد کې ولې نصرت کړ شو ځکه تاسو د امر مخالفت کو د امر خبره مونږ منله. ولقد نصركم الله بتاخي سره مدد کړي تاسو الله تعالی په بدر په بدر کې وانتم ذل او تاسو کمزوري بالعدد والعدد شمارم کم او د سعودي اوس کسان وي سامانم سره کم. فاتقوا الله ويرجى الله لعلكم تشكرون دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ. اذ تقول للمؤمنين بدر کې زر مشرکانو نو اولی ویلو چې مونږه 3000 مشرکان درولو الله زب 3000 ملائک درولېکم. به ویلو مونږه 5000 مشرکان راولو الله 5000 ملائک درولېکم. تقول للمؤمنین کله چې تاویل المؤمنانو تعالی یکفیکم یکافین استاسو دفارا ایمدکم چې مدد وکي استاسو ربکم رب استاسو بثلاثه الاف پدرسرا من الملائکه منزلین د ملائکونه را کو زیدون کی. بلا ولنا ان تصبروا كصبرمكم وتتقوا تقوامك لا وياتوكم من فورهم رال دی تاسو ته من فورهم د جوش د دوی نه هاذا شداد يمددكم مدد بو کی تاسو ربكم رب تاسو بخمسه الاف فبنذر من الملائکه مسومین د ملائکونه نخلقون کی. بدر په غزا کې ملائک راغلیو نه هیڅ معنا زیر زل پټ کیو سپونه برابر کړیو د جنگي سامان ورسره. وما جعله الله لا جواب د سوال ده سورۃ انفال کې همدا د مضمون راځي. بدر په غزا کې الله سره ملائک را لګلیو. سوال یو ملکم کافیو چې جبرئیل بي وچغه والے ټول به تبا کړی وي. دا غي یو جواب خدا دی چې ډیر ملائک الله ذکر اولېګل کله چې ملائک د انسان د نصرت لپاره راځي نو چې د انسان په شکل کې به د یو انسان امر زور لري. دیم داده ډیر ملائک الله دې لپاره راولې غلو چې د مؤمنانو زړه په مضبوط شي چې لکه سر ملائک راغلي نو الله دا دلته ذکر کوي دا جواب. وما جعله الله لذكر سوال الله را کو سیدل د ملائکو الا بشرا مگر زیر دې لكم تاسو د لپاره ولې تطمئن نبی ولې تطمئن قلوبكم به او دې لپاره چې مطمئن شي زړه تاسو په دې. ومن نصر غلبا الا من عند الله مگر طرف الله نه العزيز ور دې او حکیم حکمت والا دې. اوس جواب سوال دی جهاد پیدا سره د لپاره چې کافر ختم شي کنه ليقطع طرفا د لپاره چې پری کی وای سامن الذين كفروا دا کسان چې کو پرې کله
او یکبتهم یا ذلیل کی دوی فینقلبوا خائبین دی به وګرځي نه امیدا ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم کله چې د احد په غزا کې اوې شهیدانو شو د دین رسول نبی صلی الله علیه وسلم نه اوې قارینم پکې لاړ د مکی مشرکینو په دوکي سره خلک راولېګل چې زمون قارین پکار دي کله چې احد کې اوې شهیدانو شو دا غي نرسته د مکی مشرکینو اوې قارن په دوکي باندې بوت لغیم شهیدان کړ نبی صلی الله علیه وسلم څخه پښو دغرنګ لس کسان د عاصم رضی الله عنه سره تلی واغی کوم څه شهیدان شو نبی سلام څخه پښو خیری شروع کړي نبی صلی الله علیه وسلم بخیری کوله اللهم علیک بالفلان بالفلان یا الله پلانې تبا کی پلانې مشرک تبا کی پلانې تبا کی قنوت نازل لفظ نبی صلی الله علیه وسلم شروع کړه سار مسکیب سے خیره کوله الله دا آیت نازل کړي چې نبی خیره مکوا کې دې چې دغه مشرکان چې صحابه کرام شهیدان کړي دي الله بوله توفیق ته توبې ورکي مسلمانان بشي الله به ما کما بینه کیسو سره قیامت کې ګورما سزا ول ورکو لیکن تخیره مکوا ليس لك الله وانشت استاد پارا من الامر شيء من امرهم شيء د دې د کار نه شي ک توبه الله قبل یو کنا عذاب ورګي او یتوب علیهم یا الله قبول والد التوبه کی فدوی باندې او يعذبهم یا عذاب ورکی دوی تا فانهم ظالمون یقرن دی ظالمان تو د خیر مقام ولله ما فی السماوات وما فی الارض ترد شرک په تصرف دی وصل کړه جواب د سوال بدر کې الله کو مکر اولې غولې الله و د سمو اسمانونو ټول اختیار زما سره دی چې اختیار زما سره نو پکار ده چې کو مکم ولله ما فی السماوات او خاص الله په اختیار کې هغه څه چې پسمانونو کې دی او ما فی الارض او ته چې پسمګه کې دی یغفر لمن یشاء وبخنه کوي چاله چې وغواړي او يعذب من یشاء وعذاب ور کوي چاله چې وغواړي والله غفور رحیم الله بخنه کوونکی دی او رحم کوونکی دی یا ایها الذين امنوا لا تاكلوا الربا ضعفا مضاعفا دی نرسته وسو یو دیش اسباب ذکر کړي لدفع الهزيمه چې ګوره احد کې مشکل خوړو دا کارونه وکړي چې ګوره به شکست نه خورایم دا امر بیانې د جامعې د امن د پاره سبب دا دی چې ګوره سود بنه کوي سود دا سبب دی د ضعف او د کمزورتۍ یا ایها الذين امنوا ایمان والا لا تاكلوا الربا مخری سود درا ضعفا مضاعفا د چن په د چندې سلام الله نو ویریږي د پاره چې تاسو کامیاب شئ واتقوا النار التي تخويف اخروی دی دا بدل مخکې ویل سود مکوي کوي سړی سود کې څه چلو شي جواب ورته بلال شي واتقوا النار التي ویریږي د وراغنا وعدت للكافرين چې ته پېښه لپاره د کافرانو واطيعوا الله والرسول دا اوس اسباب ذکر کوي د ورن انسان په څه باندې بچيږي په اطاعت الله او د رسول بچيږي کنه واطيعوا الله اطاعت کوي د الله او د رسول لعلكم ترحمون دې لپاره چې پتا سو باندې رحم وشي وسارعوا الى مغفرة دا بشارت ذکر کوي د ورن د بچ کېدو اسباب دي کنه دا وسارعوا جلتی وکړئ الى مغفرة من ربكم تربا درب تاسونا او جنتنا او هغه جنتونو ته مسارعه وکي عرضها چې دا غیبتنواله السماوات او بشان د اسمانونو دی ول ارض او د زمکه دغه جنتونه دي چې د زمکه او د اسمانونو بشان فراخ دي او عدت للمتقین دا ته بشل لپاره د متقینو الذين ينفقون في السراء والضراء دا صفات د متقین ذکر کړي متقین څوک دي آگسان دی ينفقون چې مالونه لګي په سرای په خوشالۍ کې او ضرای او په تکلیف کې حدیث کې راغلي دی په سرای او ضرا غره صدقه غدا چې غریبۍ کې سړی وکي الله له ورکی الله ته پته لګي چې رضا سړی په باندې ډیر مهین دی ځکه مال صدقه راکړي والکاظمین الغیظ من ازغمون کې د غشي دي غصه بس غمی والعافین عن الناس وما بكي خلق تام قرطبی لیکلی دی وای د هارون رشید یو او ملمراغه چې کله ملمراغه نو د دی و وینځوا هغه ته ویل چې ډوړې موړې تیار کا غراوړه
چې کله ول ډوډۍ راړو نو په څشي کې د دې وینځ دا خپون خطل او دا ټول تلګاری سپده هارون رشید باندې ورواړه ولا هارون رشید غوسه شو نو زر دی وینځ دا آیات ولستو متقین هغه خلک دي چې ول کاظمین الغیظ غوسه غمی او اذا غوسه خو مې وزغملا نو دی ویل کې دی شي اوس خو راته څونه ویل ملما دی وسه ما کلمه غوسه وزغملا دې شي بل ټیم نه بدلوالي نو به دی وینځ ورته ویل والعافین عن الناس مؤمنان خلق دی خلق ته معافي کوي او اذا ما مکلی دی ویل زما په کلم کې دی شي بل ټیم ګولدار آیات شو کرن انتقام وانلی دا ټکی وسوي والله يحب المحسنين الله من کوي احسان کوونکو سره نیکی کوونکو خلق الله خو خي هارون رشید ته ویل صد الله لپاره مې آزاد کړي استعزاد کړه والذین اذا فعلوا فاحشا نور صفات ذکر کړي هغه کسان دي چې کله وکي به حایل رانو قوا ظلمو یا ظلمو کې انفسهم بخل ځانونو ذکر الله یا دی الله یا عذاب الله یا دی فاستغفروا بخنه غواړي لذنوبهم لپاره د خپل ګناهونو او مې يغفر الذنوب او نه بخي ګناهونه الا الله مگر والله بخي نور صفات ولم يسروا هميشواله نه کوي علامه فعلوا فاسجدي کلیو ګناي کړی نور بیا هميشواله نه کوي وهم يعلمون او دی خپويږي عالمان دي علما دي اولئک جزاؤهم دا اوس بدلو جزای ذکر کوي الله دا کسان بدل دوی چې الله وي مغفرت بخنه دا من ربهم طرفا در رب دوینا وجنات جنتون دی تجری بیگی با من تحتها الانهارون عند داغین نهرنا خالدین فیها ہمیشہ بی پاگی کے ونعم اجر العاملین او در خد اجر دا عمل کونکم قد خلت من قبلكم دا استخیل دا عذاب دنیوینا فتحقیق سر ترشوی دی من قبلكم مخکستا سنن اللہ ویدیر پیڑی پسیرو وګرځي په لار دې پس مګه کې پندرو ګورې کیف کان عاقبت المکذبین څنګه شانجام د تکذیب کوونکو هذا بیان للناس دا ترغیب دی قران توسل کې دا جواب د سوال دی ویلې د مخکنو خلکو تاریخ د کوم ځای معلوم کو جواب د قران نه معلوم کوي کنه هذا بیان للناس دا قران بیان دی لپاره د خلکو هدایت دی او موعظه او نصيحت دی للمتقین لپاره د متقین ولا تهنوا ولا تحزنوا دی نرس او مجاهدین صحابه له تسلی ورکي او یا کسان شهیدان شو ملګریو خواږه ملګریو مؤمنان ډیر درمن شو الله مخفقيږي آیت کې الله تسلی ورکي ولا تهنوا سستما کوي ولا تحزنوا غم جن کېږي ما وانتم الاعلون ای وای تاسو اوچت خلک ان کنتم مؤمنین منا زکه چې تاسو وای مؤمنان ایمان د فکر زکه اوچت خلک وای ایم سسکم قرحون دیګه صحابه ډیر زخمین شوی و ډیر خفو الله تسلی ورکي ایم سسکم کچیرته ورسیږي تاسو نه قرحون منا زخم په وحد کې فقد مسل قوم په تحقیق سره رسیدل او د مشرکانو ته په بدر کې قرح مثله زخم په شان ده اونم اوی مردار شوی اوی تینی ور شوی اوس قانون ذکر کوي وتلک الايام والله اذا غورزيدين نداولها بين الناس منګړ وراړو د خلکو ما بین کې نن د یو چا باچي او سبا د بل چا باچي څونه باچا هنه دلته چپشولې په 50 کال کې نداولها بين الناس من بد عقیده لرو چې باچاینه به اوړي راوړي خو لیکن اخرنه عاقبت د اسلام ده په ټوله دنیا به مسلمانان حاکمان کیږي ان شاء الله وليعلم الله وسبل دلیل ذکر کړي الله ولی په وحد کې او یا کسان شهیدان کړه الله وای زدا قوم چې تاسو نه شهیدان ونی سم شهیدان مال را کوي بعض روایتو کې راځي چې د بدر په غزا کې نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دعا وکړه چې الله دا وړو کې جماعت دې تباہی کې او دا ختم کې په مقدس مګه بستا بندګي څوک نه کی نو الله ورته ویلي چې زبد بدر فتح تعالی درکم خور اروان کله به اویا شهیدان را کوي نبی صلی الله علیه وسلم وليعلم الله دل پارا جخکار کې الله کسان چې ایمان راوړي او اتخذ منکم شهدا او نسی تاسو نه شهیدان باور کې والله چې لا يحب من نکي الظالمين ظالمانو سلام ويمحص الله بل دلیل ذکر کوي شکست ولې راغې دي لپاره چې الله مؤمنان کافران منافقان جدا کی کړه
وليمحص الله ذل بارچ صفا کې الله خالص کې الله الذين كسان چې ایمان راوړل او يمحق الكافرين او ختم کې کافران. هم حسبتم ان تدخلوا الجنه دارت دې په باز خلق باندې چې د ځان نه دین جوړ کړي وای کلمه وای او بینه متیا کوا دین کې وای وینه تو یا کول نشته ده تاسو دین کې بنئ نو زمين دین کې خوشته ده. الله وای دې جنت ته باندې ورنوځي نو چې کلمه وای او ورځي وکنا دا جنت خو سره جوړه نه ده تسره خونه ده چر سړې به ورځي ها اینه بتوي کې تکلیف به باندې راځي غټ تکلیف پاره به صبر کې به جنت لزي. ام حسبتم الله واستعاذ في خلق دا ګمان ده ان تدخلوا الجنه چې جنت بش داخل بشي جنت ته بغیر د امتحان اینه بتوي کلی نه تاسو jihad بم نه کله قرباني بم نه ور کله او جنت ته ورځي تاسو دا ګمان ده. ولما يعلم الله تعالی وسپورنه دي ښکار کړی الله کسان چې jihad کې استاسو نه او يعلم الصابرين او دي ښکار کړی صبر نه کوم. څه مطلب تب jihad کې صبر وکې په تکالیف باندې الب جنت تزي جنت په تکالیف پر لې شوی. ولقد كنتم تمنون الموت دې آیت کې بل علت ذکر کړي. وکانه سمي نظر رضی الله عنه ویلو چې رسول الله په بدر کې حضور شریک نشم عذرو وکبل معرکه را لو بل جنگ راغی زمونږ مشرکانو ما بین کې تب به ما وګوري چې سره کوم قرباني ورکوم. نو چې کله احد جنگ راغی سعد رضی الله عنه هغه انس شودا انس بن نظر په اسبان ناسو او ویل چې ورورا د احد غر نه غره مال د جنت کوی راځي. چې کله لان جنگ یو کو ډیر مشرکان مردار کړیو دا زخمی شو دا غي نورسته به شهید کړو اته زخمونه او اته گزارونه انس بن نضر رضی الله عنه لګیدل چانه پیجان د خور رااله د ګوتو د بندونو نه مارو کې داس ما ورور دي انس. ولقد كنتم بتحقيق سره تاسو تمنون الموت ارزوګانې بم کولې د مرګ شهادت د مرګ ارمان دا سنت طریقه ده. عام مرګ بنغواړي چې الله مال مرګ راولي حدیث کې تمن راغلي حدیث د بخاری لا يتمنى احدكم یو کته دا ارزونه کوي چې الله ما عمل کې زګه کثیر تني کې نه کې نه بډيري کې کثیر د بد عمل کې دې شه توبه وو باسي د عام مرګ ارمان باندې کې خود شهادت د مرګ بغواړي حدیث کې راغلي چا چې فرشته سره د الله شهادت وغوښته ک په خپل بشتره ولې مړ نشي الله به د شهیدانو مرتبه ته ورسي. شهادت د الله وختل بکار دي. ا دغه رنګي حدیث کې مراغلي دي یو سړی د جهاد ونګ په خپل عمر کې او د جهاد نیت مونږ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د منافقت په شعبه باندې لاړ د نفاق په مرګ باندې لاړ. د جهاد چې یو سړی نه کوي باید ارمان خو وکي باید اراده وکي چې جهاد وکوم من قبل ان تلقوا مخیدنا چې تاسو مخامخ شوري وسلام فقد رايتموه بتحقيق سره ولید تاسو د مرګ لرا وانتم تنظرون تاسو ورته کتل. وما محمد الا رسول دا صلی الله قانون ذکر کړ دین د اسلام به یو چا پورې نه خاص کې یره پلانې عالم چې وو پلانې شیخ ته په دیندار ما چې پلانې نو زو بي دینه کېږي منا. احد کی شیطان आवाज ګډ کړ الا ان محمدن قد قتل محمد صلی الله علیه وسلم وجل شو صحابه باندې د आवाज ډیر بد ولګیدا. بعض صحابه ویل چې را نبی صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تلې منګم بس غواړو چې د دنیا نه لاړ شو جنگي شروع کا. بعض ویل چې را نبی صلی الله علیه وسلم پات شوی دا تر هم داغه پر راغس دی چې هغه موږ په جنگونو سکو ایست یو طرف باندې روان شو. الله دې څه باندې کوي. وما محمد ندي محمد الا رسول مگر رسول قد خلت بتحقيق سره تیر شوی دی من قبله مخیدنا الرسول وللرسولان اف اما تکشد دامل شی او قتل یا وجل شی انقلبتم تاسو بغرزی علی عقابکم ببندستاسو نمګرځي ومن ينقلب سوچ وګرځي د علی عقبه په پندوانه فلا یضر الله شیء چې ضرر ورنه کې الله دې شي وسيجزي الله شاکرین زر دې بدل ورکه الله شکر گزار وتام. وما كان لنفس دا اوس بل قانون ذکر کوي عقیده ذکر کوي چې ګورمو چې د الله په تقدیر باندې مرګ د الله په تقدیر دې پاس باب نه دي څه باندې چې تل نه وي مړ باندې نه الله به لیکلی ودسه. وما كان لنفس ندی مناسب دی او نفس د بار انت موتا چې مرشي الا باذن الله مگر په اذن د الله. کتاب مؤجل من كتب کتاب مؤجل لیکل الله کتاب د نیټه والا پاغي کې د ارچا عمر لیکل شوی دی. انسان به دومره عمرې
په دې ورځ به مړ کېږي په پلانې ځای کې به مړ کېږي چې دا هر څه الله لیکلي دي نو ولې تاسو وایئ چې تله نه وی مړ به نه وی ومن یرید څوک چې اراده لري ثواب الدنیا د بدې د دنیا نؤتیه منها موږ ورکو د هغې نه ومن یرید څوک چې اراده لري ثواب الاخرة د بدې د آخرت نؤتیه منها ورکوي موږ د هغې نه وسنجزي الشاکرین زر دی موږ به ته ورکو شکر ګزارو ته وکأی من نبی دا بل تسلی ده حاصل بدای چې ګوره اے د نبی ملګرو ستاسو نه مخکې انبیا تیر شوي دي د هغو سره ملګري وه جنګونه یې کړي وو د الله په لار کې تر دې پورې بعضې اره شوي وو بعضې قربانې شوي وه نو تاسو ولې شکایت کوئ آیت کې مقصود دی اقتداء المؤمنین بهؤلاء الصالحین القدماء مؤمنان له پکار دي چې په دې نیک عمل خلکو به اقتدا وکړي چې مخکې تیر شوي دي او نور اسباب ذکر کوي لپاره د دفع الهزیمت وکأی من نبی معنا دلته د تکثیر لپاره د ډیر کرته د پیغمبرانو نه قاتل جګړې کړي معه دغه په ملګرته کې ربيون د الله والا خلقو کثیر ډیرو فما وهنوا غي سستین وخاره کلی دشمن تعالی ما اصحاب او ما چې رسیدلی او دوی ته په سبیل الله د الله په لار کې وما ضعفوا منا دای کمزورته نو وخاره کلی ضعفوا سمانا منا نقصان د قوت په مقابله د دشمن کې دای نه وکړه ومستطعنوا تسلیم شوی منو کمزوري شوی منو والله يحب الصابرين الله من كيد صبرنا كسرام وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا اوس دا غوي خبره ذکر کوي هغه دا جهاد څه د پاره کو دا عمل څه د پاره کو وما كان قولهم نو ویناد ده الا مگر ان دا خبره قالو چې ویل به ربنا یا رب زمنګا اغفر لنا بخنو کې موږ ته ذنوبنا زمنګ د ګناہوں او اسرافنا فی امرنا او د زیتی زمنګ په دین کې وثبت اقدامنا مضبوط کې زمنګ قدمنا وانصرنا على القوم الكافرين موږ سره مدد وکړي په مقابله د قوم کافرانو کې اوس نتیجه ذکر کوي فآتاهم الله فسورق الله تعالی دوی ته ثواب الدنيا بدید الدنيا وحسن ثواب الاخره وحسن وخيست بدد اخرته والله يحب المحسنين الله من كيد نیکی کوونکو سلام یا ایها الذين امنوا ان تطيعوا الذين كفروا دا اوس یو ادب ذکر کوي حاصل بده چې مؤمنانو يهود او نصارا خبره ممنئ کوم منلی تاوان به کوي مرتد بشي یا ایها الذين امنوا ایمان والو ان تطيعوا الذين كفروا تاسو خبرو منی دا کسانو چې کو پرې کړی دی يردوکما وا بړی تاسو مرتد بم کی علا عقابکم بپوند تاسو فتنقلبوا خاسرین او بغرض تاسو تاوان نه تاوان به کوي بل الله مولاکما بلکې الله چې مولا تاسو دی او هو خیر الناصرین غد غرد مدد کوونکو نام اوس وجه ذکر کوي سنلقي د دې خبره ممنه ولې ځکه سر دې موږ واچو په قلوب الذين فزنوا لا کسانو کې چې پر کله الرعب من يرى بما اشركوا بالله فسود دې چې شرک کړي د الله سره ماده شرک لم ينزل الله نه نازل کړي الله تعالی لم ينزل به سلطان نه نازل کړي په سره دلیل ومأواهم النار سید دې ور دې او به سمقوا ظالمین اور بد دې سید او شهدو ظالمانو ولقد صدقكم الله وعده اوس د احد غزا او تشویر بیان اصل کې جواب د سوال الله ویل زه احد کې کومه سوال راغی الله احد کې کومه ته زکاوي شهیدانو شو الله دلته جواب کوي چې ګورم ما حکومت کړی لیکن تاسو خبره ونه منله د امیر او تلويخ کسان دغه نه راخته شوي تی په وجبانه تاسو شکست ورسېدا ولقد صدقكم الله فتحقي سره رښتینی کړی تاسو الله تعالی وعده او خپل وعده اتحسونهم کله چې تاسو وجل د مشرکان لرا باذن په حکم د الله اول کې غلبا د صحابه وړي و نبی صلی الله علیه وسلم درې حتا تر دې پورې اذا فشلتم چې کله تاسو کمزوري شویا وتنازعتم في الامر او جګړم شروع کړه په کار کې واسیتم نه فرمانی وکړه د رسول من بعد ما اراكم مسیدنا چې ما خود تاسو ته ما غسو تحبون چې تاسو خو خوي لکه دی ویل من قتل قتلا فلو صلبوا چا چې څوک مړ کو بس داغه مال دد دی او زې جزو بس چې کافرانو ملک مشرکان منکم استاسنا من اعوذ يريد الدنيا جرات لريد الدنيا ومنكم باستاسنا من اعوذ يريد الاخره جرات لريد الاخره ثم صرفكم بهم واړول تاسو ثم صرفكم من په طریقه د انهزام او د شکست
تاسو ترواړه ولې زکا چې تاسو منډک لگا ثم صرفکم به واړه ولې تاسو عنهم دوینا ليبتليكم دین بارا چې امتحانو کو بتاسو ولقد عفا عنكم سوال سلويخ کسان د دغه نه راخته شویو نو دوی به ګناګاری دا وي ګناه وکړه د نبی خبره ونه منله څه حال به دوی جواب کړ الله چې ګور ما معاف کړی دي دغه سلويخ کسان چې دغه نه راکو شو ولقد عفا بتحقیق سره معافي کړي الله عنكم تاسو ته ټول ګناونه تمام کړي دي چې الله معاف کړي زمونږ ته ثواب والله ذو فضل الله خاوند فضل على المؤمنين فمؤمنان باندې اذ تصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم دا بل حالت ذکر کړي چې کله سخت رااله او په ټیم کې چې ابلیس आवाज وکړي چې محمد صلی الله علیه وسلم وجل شوی دی قتل شوی دی د غرنګ عبد الله بن قمی هم دا आवाज وکړ صحابه استغفر کی خدای روان مخ د نبی د پاره چن کو چاره وجل شوی مونږ سکو حالن کې نبی صلی الله علیه وسلم ته आवाज وکړ چې یا عباد الله ترى شهد الله بندگانو کله چې نبی سلام ته आवाज وکړ دا صحابه په دسه د مور پشان راټول شو چې داس مونږ بيخي مور دا د ار طرف صحابه کرام رال او به جن شروع کړ اذ تصعدون الله دا حالات ذکر کوي من تذهبون حاربين الى المدينه کله چې تاسو منډه والے تخته د مدینه ته ولا تلون ونم قتل على احد يوتنتا والرسول دې شاتم نه قتل يوتنتا والرسول حال دا چې رسول يدعوكم आवाज کو تاسو ته فی اخراکم فرست تاسو پسې आवाज تکو چې الی یا عباد الله د تراشه فاصابكم مرسل تاسو غم یوغم بغم پاسد بلغم نالک الا تحزنوا دې لپاره چې خپل شي علا ما فاتکم پاسه چې تاسو نه پوه شي د غنیمت نه ولا ما اصابکم من الهزيمه من الجرح یا جراح اوزي تاسو رسیدلی د شکست او د زخمونو نه ولا ما اصابکم ون پاسه تاسو رسیدلی دي مصیبتونه والله خبير الله خبردار دی بما تعملون پاسه چې تاسو کوي ثم انزل علیکم اوس آرام راغې به نازل کړه الله پتاسو من بعد الغم رسل غمنا امنتن معنا امن اطمینان نعاسن جټکه د خوبه یخشا جپټول طائفتن وډل منکم استاسنا وطائفتن وبلدل قد همتهم بدار سره قصې کړي وان په سوم د خپل ځانونو یذوننا ګمانه کو بالله بالله غیر الحق نه حق ګمان دن الجاهلیه ګمان د جاهلیت یقولون دیویل هل لنا یشتدز بند پارا من الامر دی اجازه نمی شین څه قلت ورته پیغمبر ان الامر یقرن اختیار د کار كله لله تو د الله سره ده یخفون دی پټول بیان پسیم بخلو ځان کې ما زلا ابن جن اختیار کول لکتا تا یقولون دی بویل لو کان لنا کثیر د اسبند پانا من الامر شیء د اختیار د کار څه ما قتلنا ها هنا من بدتن وجد شوی قل وس جواب ذکر کوي ورته ویوا لو كنتم کثیر ته تاسو په بيوتکم بقرون تاسو کې لبرز الذين خام خارح کار شوی گویا کسان کتب علیهم القد لکل شوی پاغی بانی مرگ الى مضاجعهم زید قرزید لتا من دا اللہ لکلیو چاویا کسان بشیدان کیگی وليبتلي الله دې لپاره چې امتحانو کې الله ما بصدورکم ما چې تاسو پسینو کې دي وليمحص دې لپاره چې خالص کې ما څه په قلوبکم چې تاسو پسینو کې دي والله علیم بذات الصدور والله عالم دې پرازونو دې سينو باندې ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان اوس هغه دوه کسان چې دوه شي والله ما پر رحم وکم او په دې آیت کې د احد د غزا د شکست بل سبب ذکر کړي د جنگ بل تصویر بیان ای ان الذين تولوا يقرنا کسان چې وګرځي د منکم تاسو یوم التقى الجمعان پاورشي او د شدړلې عبد الله بن ابي بن سلول رئيس المنافقين 300 کسان ځان سره ګرځولیو انما استزلهم الشيطان يقينا وخرج ولدل الشيطان ببعض ما كسبوا فبعض عمل چې کسب کړي ولقد عفى الله عنهم فتاخي سر ما پی کړي والله تعالی دوی تام ان الله غفور حليم يقينا الله بخنه کوونکی دې صبرناک دی یا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين تاسو د منافقانو حال ذکر کړي کله چې یوځای کې مجاهدین شهیدان شي منافقان هغه خبرې کوي چې رسمن خبره منلې نه به وجلې شي تدریس او کسان ویلې چې موږ خیر وسکت شاته شو یا ایها الذين امنوا ایمان والا لا تكونوا مکیږي کالذین پشاندا کسانو کفروا چې کفر کړي له منا پشان منافقانو
وقالو دی ویلې لاخوانهم خپل ورونو ته اذا ضربوا کله چې سفر کوي په الارض پس مکه کې کله چې سفر کوي پس مکه کې او کانوا غزا یا ای غزا کوونکی نو لو کانوا عندنا قسم سره ما ماتو دی بنوي مړ شوی او ما قتلوا نو به وجل شوی کوم سره دې 300 کسانو کې واپس شوی وي دی به د قتل نه بچو کنه ليجعل الله من دا کارونه ولې د مؤمنانو په زړونو کې اچي دې لپاره چې وګرځي الله ذالک دا خبره حسرت افسوس په قلوبهم دې په دې زړونو کې چې دوی چې موږ پاتې شوی. جواب والله يحيي الله ژوند کول کوي او یمیت مړ کول کوي والله بما تعملون بصير الله باز چې تاسو کوي ګور لیدونکي دی. ولئن قتلتم في سبيل الله او متم اوس بل خبره ذکر کوي کوم انسان چې شهید شي الله ول ډیر لوی ګټه وکړه. نبی صلی الله علیه وسلم د شهادت ډیر ارمان کول ودیت ان اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل. نبی صلی الله علیه وسلم ویل زدا خو چې د الله په لار کې یو ځل وجل شم به ژوند شم به وجل شم به ژوند شم به وجل شم به ژوند شم. شهادت اوچته مرتبه ده. ولئن قتلتم كثير تاسو وجل شي في سبيل الله فلارد الله کی او متم یا مړ شیا لمغفرۃ خامخ بخنا من الله طرف الله نو رحمت دے غرام ما یجمعون دا څنګه چې داخله کې جمع کوي څوک به روپۍ جمع کوي څوک په ډالر جمع کوي څوک سره سپین. شهادت چې چا وګټه الله یې غټ خیر حاصل کړ د دې نه غټه وکړه. ولئن متم کچیر مړ شي تاسو قتلتم یا وجل شي الى الله تحشرون خامخ دې الله تبارک تاسو ور جمع شیا فبما رحمت من الله. اوس نبی د ادب ور کوي په وحد کې ولدي خبرو دې کسانو خبره ونه منلا نو الله ما کړی دې نبی ته معاف کا. دلیل پرې باندې امیر د مجاهدینو له ادب دې چې کله یو کشر نه پرمانی وکړه مخالفت وکړه همیشه ته یاد و چې تاسو کلیو تاسو کلیو دې د وجنام د عبد الله ابن عمرو بن العاص حدیث دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم په تورات کې دا صفت ذکر شوی کوم چې په قران کې ذکر دی چې د آخر زمانه نبی چې راځي هغه بس تخزړې نه پوجي خبره باندې کوي سپکه خبره باندې کوي منه خوږی خبره وکړي. فبما رحمت پس سبب د رحمت باندې من الله طرف الله نه لنت لهما تنرم دویتا یا نرم شدویتا. ولو كنت کچیر توی تو فضا منا بد زبانه وی غلیظ القلب سخزړې وی فضا منا غلیظ وی او دا غرنګي بد زبانه وی او دا صحابه دې رټله سخزړې وی لن فضوا من حولك خامخ ورشي وی دا صحابه استاد نچار شا پیراو صحابه ولي په نبی صلی الله علیه وسلم راټول شو ځکه سخزړې نو دا غرنګي خوږی خبره کوله. فاعفو عنهم ما فيك ودويتا واستغفر لهم بخنو لغوارا وشاورهم ما شروا سرکوا فی الامر پکار کې فیدا اعظم تا کله چې قصو کو فتوکل علی الله نو توکل وک په الله ان الله يحب المتوکلین یقینا الله من کده توکل کوونکو سلام. ان ينصركم الله فلا غالب لكم دې آیت کې اوس ذکر کړي ان ينصركم الله چې د شا ترشا الله ودريږي داغي باندې به بل څوک نه زور ور کیږي او د چا درشا چې الله نه بس هغه شکست خوري تبا کیږي. ان ينصركم الله کشر تاسو الله مدد کی فلا غالب لكم نشر غالب کیدون کې پتا سو او يخذلكم او کچیر ته پری تاسو د مدد نه مدد بلنه کوي فمن ذا الذي څوک دا کسو ينصركم چې تاسو مدد کی ينصركم معنا مدد کی تاسو من بعد کی رسول الله د نصرتنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون خاص بالله ځان اوس پاره مؤمنان. وما كان لنبي ان يغل وما يغل ياتي بما غد يوم القيامه. اوس د نبی حال ذکر کوي نبی په وحی کې خیانت نه کړي په غنیمتونو کې خیانت نه کړي عظمت شان د نبی ذکر کوي. وما كان لنبي ندی مناسب دی او نبی د پاره یغل چې خیانت وکي په وحی کې یا په غنیمت کې وما يغل چاج خیانت کو یا تیرا بوڑی بھی ماغ اللہ وچدا خیانت کله یوم القیامت پورز د قیامت. حدیث کې راغلی لكل غدر لیوا چاج په دنیا کې کوم دوک کلی داغي به وجنډي او د دې انسان دی کوناټو سره بواله شوی او لیکل شوی چې دا پلانې دوکا دا پلانې د اخلاق کړي وا پلانې د خیانت کړي او پلانې د دوکا کړي وا
ثم توفى به پرور کلیشی کل نفس نار نفس تا ما کسبت بدلا چې کم کسب کلیا وهم لا یظلمون پدې وې ظلم نشي افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله دا اوس تقسیم د انسانانو ذکر کوي دوه اقسام ته یو خلک دي چې د الله رضا کوشش کوي بعض د الله د غصه کېدو کوشش کوي دوه برابر دي نه برابر افمن اتبع رضوان الله آیا غڅوک چروانی د الله رضا منته پسې کوشش کوي د الله رضا منته کمن دا کې دیشي پشان دا غچا با بسخط من الله چې اختی د الله په غصه باندې او جهنم او زید او شدود د جهنمي وبئس المصير ډېر بد زید ورته دا جهنم ده هم درجات منهم دو درجات خاوندان د درجو دي لهم الدرجات دوی د پر درجې دي عند الله په خوا د الله کې والله بصير بما يعملون الله لدون کې پاتو چې دی کوي لقد من الله وصلى ما ډېر احسانات کړی په ټولو کې غټ احسان الله د محمد صلی الله علیه وسلم وجود دې دامه درکلې ده الوسی روح المانی کې د آیت په تشریح کې لیکلې دي د نبی صلی الله علیه وسلم درې صفات دي عربي دي رسول دي بشر دي په دې درې صفاتو کې یو چا د دین انکار وکړ سړی قرآنی کافر دی لقد من الله بتاخسر احسان کړي الله تعالی علی المؤمنین په مؤمنانو باندې اذ بعث فیهم رسولا کله چې ولېګ په دې کې پیغمبر من انفسهم د جنس نه انسان دی یتلول علیهم په دې باندې آیاتی د الله آیاتنا او یزکیهم او تزکیه کوي دوی او يعلمهم الكتاب او تعلیم ور کوي د کتاب او حکمت او د پوی او د حدیثو وان كانوا ان مخفف من المتقل منا یقینا دیو من قبل مخک دراتک د قران نام لا لفی ضلال مبین خامخاب گمراهی کار کی کار گمراهی کیوا اولما اصابتکم دی آیت کی بے تسلی دا تاسو د قران کې سوچ وکړئ الله ته عزتمن خلق د غرنګي غوړه خلق څوک دي صحابه دي ارزه کې الله تسلی ورکړي اولما اصابتكم ايار کلا چې ورسېد تاسو ته مصیبت قد اصبتم مثلها فتاق سره رسیدل تاسو ته دې رسیدل دوی ته مثلها دې د چندا قلتم تاسو یو ان هذا دا څنګه کیږي او قلت ورته پیغمبر هو من عند انفسكم دا تاسو ته چې په وحد کې تکلیف ورسېد دا تر پس تاسو د نفسونو نو صلیحو کسانو مخالفت وکړه ان الله على كل شيء قدير یقینا الله پرشبانی د قدرت والا دی وما اصابكم يوم التقى الجمعان دا اوس به تسلی ده هغه چې ورسېد تاسو ته په ورځ باندې چې رايوځي شوې د دوړلې په باذن الله دا په حکم د الله وليعلم المؤمنين دې لپاره چې الله ښکارا کې مؤمنانو وليعلم دیم علت بیان دا چې الله امتحان اخلي مؤمنان ښکارا کوي دې لپاره چې ښکارا کې الله الذين اكثر نافقوا چې منافقان دي وقيل لهم دې تویل شو تعالوا راشي قاتلوا في سبيل الله جنگ کوي د الله په لار کې وي ته یا او ځان دې پاو کوي وحد قضا کې چې رئیس المنافقین 300 کسان هغه جدا کړو نو عبد الله ابن حرام الانصاری رضی الله عنه پس ورغه او ته ویل شي ګورا اتقوا الله دلانا ويریږي ولا تتركوا نبيكم پیغمبر مپرې دی وقاتلوا في سبيل الله د الله په لار کې جنگ وکړي که جنگ نه کوي او پاو دی پاو کې کنه کې مشرکان د سره روان دي ځان خو دی پاو کې کنه قالوا دا د منافقانو صفت دی منافق سوی دی ویل لو نعلم قتالا کچرته من کویدل په جنگ باندې لتباناکم خامخام بس تاسو مل کرتے کله وې من په جنگ نه پیګو کنه هم للكفر الله وایي کفر تا یوم ایدن په ورځ باندې اقرب ډیر نږدې منهم د دینار ایمان تام ابن کثیر وایي په انسان باندې احوال مختلف راځي په یو حالت کې کفر ته نږدې په حالت کې به ایمان ته نږدې امام قاسمی لیکلی دی چې دلته هغه ذکر کوي چې کلمه توحید ویلي هغه ته کافر نشي ویلې لکه دلته الله به صراحت نه کوي چې کافر شونه د ایمان نه کفر د ډیر نږدې شو مخ ایمان ته نږدې یقولون دی ویلې بیا فایم پخلوبانه ما وتلیس فی قلوبهم جنود دی پرېزونو کې والله اعلم بما یكتمون والله عالم دی پاتې چې دی پټای الذين قالوا لاخوانهم دا د منافقانو بل صفت ذکر کوي کله چې مجاهدین شهیدان شي منافقان وایي دې څه کارو قلار بناسوي کدي منافقان مدسوي الذين قسم قالوا چې ویلي اخوانهم دی ورو تا وقعدوا دین ناس دی لو طاعنا کچې دې زمون خبره منلې ما قتلوا دې بنوي وجلې شوی
اوس په لعنت کې قل تورته وی پیغمبر فدرو دبک ان انفسکم بنفسن استاسنا الموت مرغ ان کنتم صادقین بشری تاسو رښتینی وایام فرشته وی حقیقی مرغ باندې روان دي زه هغه ځان نه دبک یم ولا تحسبن الذين قتلوا دی آیت کې اوس الله بشارت ذکر کې شهیدان ہوتا ګمان مکو پاکستان باندې قتلوا چې وجلې شوی دی په سبیل الله د الله په لار کې امواتن منمړي دا عام مړو بشانو کسائر الاموات بل احیاء بلکې دوی ژوند دي په یو خاص قسم جون سره عند ربهم په خاطر رب یرزقون هغه رزق ورکې دي شي فرحین خوشالي کوي بما پاسبانه آتاهم الله جل ورکړي د من فضله د فضل الله نه ويستبشرون وزر حاصل بالذين باغسانوا لم يلحقوا جرب تنري په وسله شوی بهم بدوی بس من خلفهم من رسل دوینا الله خوف النبي علیهم په دی باندې ولا هم يحزنون بدی غمجنین حدیث کې راغلی دی د وحش شیطان چې کله وشو الله ځان ته ودرول الله ورته ویلي څه چې غواړي وی غواړي چې تاسو له درکوم دی شیطان ورته ویلي چې الله موږ هیڅ نه غواړو صرف دا غواړو چې الله دنیا ته واپس کې چې دوباره شیطان شوستا په دین باندې نو الله ورته ویلي چې دا خو نشي کېدلی او حرام علی قريه رسول الله سورۃ الانبیاء زما دا قانون دی چې څوک مرشي دنیا ته به نشي تللی نو څو غواړي دی به ویل چې الله موږ ته غواړو موږ دنیا ته واپس کا به ویل چې الله موږ دنیا ته واپس کا الله وته ویل دنیا ته واپس نشته خدا ارمان بل دنیا ته ولېګم چې ګورئ دا دغه څه غواړي دا شیطان دا غواړي چې موږ به د الله په لار کې شیطان شو نو الله د آیتونو نازل له دا وی مبارکي یستبشرون یو بل تصویر ورکړي پاکستانو چې دې په ورځ شوی دی پسې چې ګورغي خپم ندي چې خفغان بني الله خوف عليهم بيربني بدوي باندې نه بغمجني يستبشرون بنعمت من الله زر ورکه یو بل ته بنعمت الله او فضل او بزر سره وان الله لا يضيع اجر المؤمنين ولا نزيك اجر المؤمنين الذين استجابوا لله والصفات د صحابه ذکر کین نور صفات چې کله د احد غزا او شولا نبی صلی الله علیه وسلم دغه رنګ صحابه وکتل ناغیر زخمی شوی و خدای رو شردا مشرکان به تر واپس د شی جنگ شروع نکی نبی صلی الله علیه وسلم یو کس ولېګا چې ته معلوماتو کا پاسونو سوريږي او کنا دغه رنګ په خوانو سوريږي چې وی کتل یا رسول الله په خوانو باندې سوار شوې زي د جنگ نه کوي که پاسونو سوار شوی به جنگ کوي هغه ډیر زخمی شوی و ډیر مردار شوی و نو دغه ټیم کې یو کس راغی نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته ویل وی روا دغه ورغه نو بعض منافقان را صحابه ته ویل چې دا مشرکان په تاسو باندې جنگ کوي صحابه ډېر غمجن شو نبی صلی الله علیه وسلم دا کس ولېګا نو بل کس لاندې تاسو مشرکان وی رول چې صحابه ډېر پکار دي او تاسو به راځي دغه واقعه دغه کې پیش راغله الذين كسان استجابوا لله قبلوا عليه د حکم د الله او د رسول من بعد ما اصابهم القرح رسل دینه چې رسیدل ته زخمه کله چې خبر راغی چې مشرکان حمله کوي صحابه ویل چې ګور بالکل تیار وو جنگ ورسره کوو الله وایي د څه خلک دي زخم ته رسیدل دی استجابوا دا غیر رسل بهم د الله د امر او د نبی خبره مانی للذين احسنوا لبعض كسانو چې نیکی کړي منهم دینه وتقوا تقوا کړي اجر عظیم د پر اجر دی لوی جنت ده الذين قال لهم الناس کله چې حمراء الاسد ابو سفیان روانه ده داغه پالیسی دا یو سړی تی ویلي چې ورسره نبی سلام وی روان چې داخله کرا روان دي به ته پتا سو حمله کوي خلق د شراجه مشوي دي مشرکان صحابه ایرول په دی باندې الذين كسان دي صحابه قال لهم الناس وچی ویلي دي تجاسسان او مشرکانو ان الناس يقرن مشرکان چې قل جمعوا لكم بدار زرا جمع شوی دي تاسو د فارا بخښو موږ دې دینا فزادهم ایمانا پسیتو دویلر ایمانا وقالو دی ویلی حسبنا الله کابد اللہ منگلرا ونعم الوکیل و خکار ساز دے فانقلبو دی واپشو بنعمت من اللہ پنعمت تر بدلنا و بفضل سر علم یمسسن سوچ نور سیدل ریدت تکلیفا واتبعو تابعاری وگل رضان اللہ ادل اللہ ترزامنتے واللہ دو فضل عظیم اللہ خاوند بفضل دیلوی انما ذالکم الشیطان اس اللہ قانون ذکر کئی شیطان دے هغه خلکو کی کوشش کوي چې خلک کمزوري کی
انما ذلكم الشیطان خنندا چې دا شیطان او يخوف اولیاء او يريخ بل دوستان فلا تخافوا مېری گئی ته دینا وخافوني ویری گئی سمانا ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان ویا ولا يحزنك الذين دعوا جواب د سوال تسلی دا کله کله بعض خلک مرتد شي نو څو مسلمان خپشي چې څنګه خلک مرتد کیږي جواب بس مخه پکېګا ولا يحزنك الذين خافوا کی تعالی کسان یسارعون فی الكبر چې جلتی کوي په کفر کې انهم لا يضر الله اچره دې سره نشور کول الله ته دی چې یریدون دی غواړي الله یجعل چې ونګرځي الله دوی لپاره حقا تیس په آخرت په آخرت کې ولهم عذاب عظیم او د خلقو لپاره عذاب دی دلويشتان والا ان الذين اشتروا الكفر وس بیان دې خبره چې څوک کافر شي الله ته ضرر نشور کول سره ځان ته دی یقینا کسان اشتروا الكفر چې وای رسول کفر بل ایمان په مقابل ایمان کې لا يضر الله شيء چې ضرر نشور کول الله ته دی شي ولهم عذاب الیم او دې پر عذاب دې درناک ولا يحسبن الذين كفروا دې آیت کې وسو جواب له سوال کافران سره د کفر نه ولې چې ترقی کوي خبدنون لري دغرانګي خمالون لري خبچی لري جواب لا دا مهلت دې کنه الله پریخيري استدراج دې یکدم به راګي ولا يحسبن الذين كمانن کیا کسان چې کو پرې کله دې انما نملي لهم یقینا مهلت ورکول دوی تام خیر لهم دا بغوري دوی لپاره انما نملي لهم یقینا مهلت ورکول دوی تام ليزدادوا دې لپاره چې دې چې اتمن په ګناه کې ولهم عذاب مهین او دې لپاره عذاب دې سپکام ما کان الله دا جواب د سوال دی دا سوچ د چې الله باندې ټیم کې امتحانات راوړي jihad پر اس کی الله جواب کوي مؤمنان همیش په یو حال باندې نشي پاتې کېدل تر دې پورې چې خبيث دو مؤمن نه جدا نشي ما کان الله ند الله ليذل المؤمنين چې پرې دې مؤمنان علامات تمہاری په حال کې وي تاسو په باندې حتا تر دې پورې يميز الخبيث چې جدا کی پلیت من الطيب د پاک نام وما كان الله ند الله ليطلعكم چې تاسو ته اطلاع درکې علی الغیب بغیب باندې ولكن الله يشتبي لكن الله ورقي من رسوله در رسولان ما يشاء چلچو غاړي فآمنوا بالله ایمان راوړی په الله او رسوله او د الله پر رسولانو وان تؤمنوا كإيمان راوړو تقوا مغللا فلكم اجر الله واستعصوا لپاره اجر دی عظیم لري ولا يحسبن الذين اس مالداران باندې رد کړي هغه مالداران چې وجوبونه پرپونه لګولي خرچه نه کوي د الله په لار کې ولا يحسبن الذين يقومون كيا كسان يبخلون چې بخل کوي بما پاسبانه عطاهم الله تعالی دې تورکلی من فضله د فضل الله نه هو خير لهم جرا بغره دوی لپاره بل هو شر لهم بلکې دا شر دوی لپاره تيطوقون د زرد سټ کې به ورواچولې شي ما بغل واسه چې دې بخل کړي په دې سره ورځ د قیامت ولله میراث السماوات او خاص د الله لپاره میراث د اسمانونو د من باقی پاتې کېدل د اسمانونو دی ولر د زمکه والله بما تعملون خبير الله پاک چې تاسو کوي خبردار ذات دی لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء مخيتون کې الله ترغیب ورکو انفاق ته شیخ الصدقي ورکي يهود غډر سالمان خلک دی هغه ویلي الله غریب شوی دی چې صدقې غواړي خوش خبره وکړه الله ته ګیله کوي لقد سمع الله د الفاظ برستم راشي سورۃ المجادله په اول سر کې سورۃ المجادله کې چې دې مسألة زهار دلتا التم الله لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها التم داغي تفسير راشي مفسرین لیکلي دي ابو بکر زلانو دی یو يهودي خواته ورغه یو مدرسې له ورغه ال تداغي یو عالم ابو بکر زلانو ورته ویل نو می فن حاسو چې تباشه دلانه ویریږي اسلام راوړا به وته ابو بکر زلانو خبر او کلک مالدار او چیرې د الله په دین باندې روپۍ ولګوا هغه ویل الله غریب دي چې اوس مونږه نو روپۍ غواړي صدقې را نه غواړي نو موږ مالدارانی او الله غریب دې چې موږ صدقې غواړي خوش خبره وکړه الله غوسه شو او بکر زلانو متتره غوسه وکړه او تلک معاهده نو انداز من والو آیت په دغه ټیم کې نازل شو
لقد سمع الله فتحقی سر وعرض الله قول الذين وإن ذا كسانوا قالوا چغي ویلی ان الله فقير الله غریب دی ونحن اغنياء ومن مالدارانی و الله غریب دی چې اوس موږ صدقې غواړو موږ مالدار یو لکه بعض خلک چې مالدارانی بس خوشی خوشی خبرې کوي د خبرې کوي چې د الله د قهر او د غصې سببي مالدارانو په کار لري چې الله ته عاجزي وکړي الله مال را کړی دی شکر ادا کوم سنكتب زرد الله مبولي کو ما خبر قالوا چې دی ویلي وقتهم الانبياء وقتلهم الانبياء من وجد دی پیغمبران درا بغیر حق بغیر د جرم شرعینا الله پیغمبران به مخکې وجلا ونقول لتبوي وذوقوا وسوسه عذاب الحريق عذاب سوزون کې ذلك بما قدمت ايديكم دا جواب د سوال دی الله العذاب ورکی جواب ذلك دا بسود دی بما قدمت بسود دی چې مخکې لیکلي دی لګلي دی ايديكم لا سنستعصوا ان الله يقين الله جل ليس نغ بظلام للعبيد الظلم كون کې له بعض بندگانو الذين قالوا دا وسبل ذکر کوي اګه سان چې ویری ان الله عهد الينا يقين الله سبحانه وتعالى وسکله الله نؤمن لرسول ان چې موږ به ایمان نه راوړو د رسول لپاره حتا یاتینا بقربان تر دې پورې چې راوړې موږ ته قرباني تا کولو نار چوري وخري يهود به ویل موږ ستا خبره ځکه مانو چې ستا قرباني دی وخري اسمان دی ور راشي دا دروغ به ویلې اوس په لعنت کې قل ورته پیغمبر قد جاءكم رسول فتحقیق سر راغلي تاسو ته ډېر رسولان من قبل مخکې زمانہ بالبينات بخکار خبر او بخکار دلائل او بالذي قلتم خبره چې تاسو وی په خوانو انبیاء او صدقه ور خړل دا کی خبره مولنه منله اوس دا خبره ما تکوي فلما قتلتمهم تاسو ور وجله الى كنتم صادقين چې تاسو رښتینی وایو اوس تسلی ذکر کوي فإن كذبوك كثير دي خلق استاد تكذيب کو فقد كذب رسول من قبلك فتحقيق التكذيب شيء رسولانو مخکستان جاءوا بالبينات تاته کې کله بخار دلائل او زبر او صحیفو باندې او کتاب المنیر او کتاب رڼا کوونکی كل نفس ذائقه الموت على قیامت تذکرہ کوي مقصد پایت کی تزهید په دنیا ده اری او نبس الله و ذائقه الموت سکون کې امر ده و انما توفون یقینا پر بدر دې شي تاسو ته اجرکم بدید اجرنو بدید عملون تاسو اجرنا ورځ د قیامت فمن زحزح عن النار سوک شو بچد ورنا او دل الجنه او داخل جنت تا فقد فاز فتح خسر دا کامیاب شو وما الحیات الدنیا ولد جند دنیا الا متاع الغرور مگر دا څه کړل دوی ورستای اوس به تسلیل مومنان تا چې تاسو ته بداخله کتاب طرفنا تکلیفونه رسېږي صبر وکوي لتبلون خامخ امتحان کې دې شي پتا سو په اموالکم بمالون استادو کې په زکات او جهاد سره وانفسکم استاسو بنفسونو امتحان کې دي شي ولا تسمعون خامخ تاسو باور من الذين اوتوا الكتاب راګه سان را شور شوی کتاب من قبلكم مخکسنا ومن الذين اشركوا راګه سان چې شرک کړي دان تکلیف دخلي کثیرن ډیرام وان تصبروا كصبر مكو تقوا مغلا فان ذلك من عزم الامور يقينا دار بخو کارونه ده واذا اخذ الله دعوت اهل کتاب ته رټنه ذکر کوي اهل کتاب الله ما سره الله وسکله ده چې تورات به بیانو انجیل به بیانو تاغي مقابل کې الله دنیا ته ټینګ نشو دنیا په سلام واذا اخذ الله کله چې واغ سلام میثاق الذين فوق لوز دا کسان نه جوړل شوی کتاب لتبيننه خامخ تاسو بیان کوي د قران لتبيننه للناس خلقتا ولا تكتمونه دا بنا پټوي بنا بدو پسو غرزو دل را دوی ورا دوري ما خوا د شاګانو نه وشترو دی واغست بي پر سره ثمن قليل پیسې لګي په به سما اشترون په ډیر بد دا غسو چې دی واغستم پد شي واغستم ولا تحسبن الذين اس الله بلرت کوي په اهل کتاب باندې اهل کتاب کې دا قانون د انسان په صفت باندې ډیر خوشاليږي چې رسمو صفات بیانوي لا تحسبن الذين غمان مکو پاکستانو يفرحون چې خوشحالي کوي بما پاسمانه اتو معنا پاک کار چې کوي د حق پټول ويحبون ودای خوخي يحملوا چې صفت وکړي چې دوی بما لم يفعلوا پاس چې دوی نه کلام پاک دي صفت چې نه ده کله ولا تحسبنهم بس غمان مکو په دوی باندې بمفازه من العذاب بخلاصي د عذاب ولهم عذاب اليم ودي خلق د پاره عذاب ته درناکام ولله ملک السماوات درد شرک تصرف ده الله چې عذاب ور کوي طاقت به یو کنه جواب
ولله ملک السماوات خاص الله لپاره بچی د اسمانونو دا ولر دی او د زمکه دا والله علی کل شیء قدیر والله پارش باندې د قدرت والا دی ان فی خلق السماوات والارض تاوز دلائل عقلی ذکر کوي رب تعالی مخکې ویل د الله حکومت د زمکه او د اسمانونو دوی ته ویل شو چې توحید په الوهیت دا ومنیا نوز دلائل راوړي دلیل راوړي ولې توحید ومني فضائل آیات دې بهترین آیاتونه دي دا عثمان رضی الله عنه وی چاج پشپ کې د آیاتونه ولستلم د ټول شپې قیام الليل اجر به الله ورکړي ته نبی صلی الله علیه وسلم په جګړه تهجد ترا پاسې دا او د سودا مانځنه مخ کې به د آیاتونه لستل سوچ به وکاو سید ابن حبان کې راغلي دي عائشہ رضی الله عنها وی یو شپه نبی صلی الله علیه وسلم راغه او ډیر خپاو ما ته ویل چې عائشہ ذرنی اتعبد الليل نن شپه ما پرې چې د الله بندگی وکما لربي ما پرې چې رب بندگی وکم و نبی صلی الله علیه وسلم مدرد او عبادت شروع کا تهجد شروع کړه ترانګي په جړای مو سره شروع کړه تر دې پورې چې ګره لم دشولا تمره وجل جامع لم دشوي لانس مکم لم دشولا پر سحار پورې نبی صلی الله علیه وسلم جړل ساوي چې بلال رضی الله عنه را غداسان د پاره چې وی کتل نبی صلی الله علیه وسلم د حالت ده نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې رسول الله تعالی الله مخکنی رسنی ګناونه معاف کړی دی ولې د کار کې اته التدانه خو چې زاد الله د شکر گزار بنده شمه او به ویل په تحقیق سره الله په نشو باندې ما باندې د آیاتونه نازل کړی دي ویل لمن قرأ ولم يتفکر بها تبعید دا چاله پاره چې آیاتونه ولولې واسه په ورتیر شي سوچ پکې ونه کی د سوچ آیاتونه دي د الله وای دا نبی وای ان فی خلق السماوات یقینا په پیدائش د اسمانونو کې او الارض او د زمکه کې او اختلاف الليل او په اختلاف د شپه کې او النهار او د ورځې کې لا آیات خامخا نخیلی لی الالباب لپاره د خاوندانو د عقلونو الذين يذكرون الله دا تعریف د اول الالباب ذکر کوي په دې آیت کې څلور صفاتونه د ایمان والو راوړي یو د جبه ذکر کوي په دماغ او فکر کوي دعاګانې کوي د اندامونو عبادت کوي د وجه ابن عباس ویلي دو رکعتونه کول ترمنه رکعتونه په سوچ او فکر سره د ټول شپې د قیام الليل نه غوړه ده الذين لا يعقصان دي يذكرون الله چې ذکر کوي د الله قیاما فولانا وقعودا وبناستا وعلى جنوبهم وپاړخونو باندې او تفکرون او سوچ کوي په خلق السماوات په پیدائش د اسمانونو کې او او د زمکه کې او دا دعا غواړي ربنا رب زمنګا ما خلقت هذا باطلا تانه دې پیدا کړی د ازمکه اسمانونو عبس سبحانك فقنا عذاب النار پاکي دی الله تعالی موږ ساتي د اور د عذاب نه ربنا انك من تدخل النار دې آیت کې اوس تخریب او خروي ذکر کوي ته ویل کېږي دعا اے رب یقینا سوک چې داخل کې اور تا فقط اخزیته او بدا سره دا تا او شرمو وما للظالمين من انصار نه بد ظالمان ته پر څوک مددګارام ربنا اننا دا اوس دریم دعا دا دغه توحید اثبات ده اے رب زمنگا اننا سمعنا یقینا من واولد منادی یو आवाज کون کې ینادی للایمان ینادی من आवाज کو ایمان طرف تا ان امنو بربکم چې ایمان راوړی پر تاسو فامننا پس من ایمان راوړو منادی معنا یو قول ده نبی आवाज کوم ایمان راوړو یا قرآن من ته ویل چې ایمان راوړی من ایمان راوړو یا قرآن داعی ربنا يا رب زمنگا فاغفر لنا بخنو كمن تعظموا بنا اسمن گناہوں وكفر عنا سيئاتنا ورجوا اسمن گناہوں ذنوبنا منا غټ گناہوں سيئاتنا واړو گناہوں وتوفنا مع الابرار من وفات کې د نیکانو سلام ربنا مصبر دعا ذکر کړه څلورمه دعا ده ربنا يا رب زمنگا آتنا راک وآتنا راک منتا ما وعدتنا هغه چې وعده کړی تا موږ سره علی رسولک پجبد رسولانو ستا یا پجبد رسول زمنګا پجبد رسولانو کوم وعده شوی دا هغه پوره کیږي ولا تخزنا من مشر موا پورز د قیامت انک لا تخلف الميعاد یقینا ته خلاف نه کې د خپل وعده نه
فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم. دا جواب سوال دا دعاګانې قبول شو کنه الله وی قبول شوی. په دې آیت کې الله خبر ورکړي چې دې مؤمنانو دعا قبول شو. فاستجاب لهم بس قبول والے او کو دوی لپاره ربهم رب دوی اني لا اضيع يقينا سن برباد او عمل عامل منكم عمل دا عمل کو ان کی استاسنا من ذکرین برابر خبر ادا کنارینه یا او زنانه یا عمل قبلهم بعضکم من بعض بعض استاسنا د بعض الذي په ایمان کیا په عمل کې اس ترغیب دې خیسته عمل ته تقسیم ذکر. فالذین هاجروا اکسان چې هجرت کړي او خرجوا استلیشوی د کورونو نه وعودو تکلیف پر کله شوی دی په سبیل اسما فلار کې وقاتلوا او جنگونه کړي دي وقتلوا شهیدان شوی دي لو کفرنا خامها وبرجوم ددوینا عنهم ددوینا سیئاتهم ددوی گناهونه ولا ادخلنهم خامها داخل بکدیا جنات جنتون وتاجبیږي بالا داغین نهرنا ثوابا من عند الله ذا بدی تربد الله والله عنده حسن الثواب او الله سره خیسه بدلام. لا يغرنك تقلب الذين دی آیت کی تزہید په دنیا ذکر کوي حاصل بدای کله یو سره نا امید شي چې الله ستاسو دشمنان دي څومره ترقی کړي دا نو اولیاء د الله ته تنگ دي د الله دوستان ولې په عذاب الله نه راوي. جواب د الله مخفقيږي لا يغرنك ان منا خفدنه کی تعالی دوکدنه کی تعالی تقلب الذين اوڑدل دا کسانو چې کو پر کله فل بلاد پر خارونو کې ګرځي متاع قلیل من لهم متاع قلیل دوی د پاره څخه دلګا ثم واهم جهنم بيزيدو سيدو د جهنم دی ور به اصل میں هدا ډېر په ځای تر لښوي جهنم دی. لكن الذين اتقوا دی آیت کی بشارت متقین د پاره آیت کی اشاره دیتا انسانانو jihad کوي یو وخت به بدل درکړي شي. لكن الذين اتقوا لیکن هغه سره چې تقوا یې کړي ربهم نخبل ربنا لهم دې لپاره جنتون به تجربه یې کې من تحت الانهار لاندې داغین نهرونه خالدین فيها همیشه وي پای کې نزلن معنا مل مستدا من عند الله طرف الله وما عند الله يعتقد الله سره دي خير للابرار غردي لپاره د نیک عمل خلقهم. وان من اهل الكتاب دا واستقسم د اهل کتابو کوي دوړلو تا یو هغه خلک دي چې هغه خلک دي چې عبد الله ابن سلام باز ایمان نه وروړي. وان من اهل الكتاب يخلن بعض اهل الكتاب من خامخا څوک دي چې ایمان لري په الله او ما انزل الیکم او پاس چې راځي د شوی دي پتا تاسو ته من قران منی په الله باندې ایمان لري په قران وما انزل الیهم پاس چې راځي د شوی دي تورات یا انجیل خاشعين لله يريدون کی الله لرا لا يشترون بآيات الله ناخذ الله بيتون ثمنا قليلا پیسې لګي. اوس نتیجه ذکر کړي اولئک لهم اجرهم الله دې خلقو د پاره اجر دوی له عند ربهم په خاطر رب دوی کې ان الله سریع الحساب یقینا الله جر حساب والا دی. یا ایها الذين امنوا اصبروا دی آیت کی ترغیب د عمل صالح تا شیخ خلق صبر کوي یو بل توسیتم په صبر کوي ورابطو من سرحدات مساتی سنگرونا حدیث کی مرابطه ستویل شوی دا یو مون چې دغه کدبل مون سے انتظار کوا د تربات ویل کیږي. یا ایها الذين امنوا ایمان والا اصبروا صبر کوي وصابروا یو بل توسیتم بصبر کوي ورابطو من مرابطه کوي سرحدات مضبوط کوي د اسلامي نظام سرحدات او ساتي مرابطه وکي. واتقوا الله ويرجوا الى الله لعلكم تفلحون دې بارا چې تاسو کامیاب شئ. صلی الله تعالی